وخت مو په خیر. د شمشاد 11 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن چهارشنبه د لړم عقرب 19 او د نومبر میاشتې 10 نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سپورتي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو خبرو پایله هم د مهمو خبرونو په سر ټکو. د افغانستان په تړاو دوه غونډې نوي ډیلي او اسلام آباد کې د کابل په برخلیک خبرې کیږي. د کډوالو په اړه د ایران اندېښنه که مرستې ونه شي اروپا ته به د کډوالو نوې لړۍ پیل شي. او اروپایي ټولنې له کډوالو سره د بیلاروس حکومت پر چلند توند غبرګون ښودلی دی. راغلاست شنونده لیدونکو، اوس هم بشپړ خبرونه. زه سونیا نیازی یم. ټاکل شوې د پاکستان په رسمي بلنه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړ شي. بهرنیو چارو وزارت وایي یاد پلاوي کې د مالیې او اقتصاد سرپرست وزیران هم شامل دي. د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ولسونو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې هغه موضوعات دي چې دواړه خواوې به پرې بحثونه وکړي. په تیرو 20 کلونو کې د کابل او اسلام آباد دوه اړخیزې اړیکې له دې امله ښې نه وي چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن، خو طالبان بیا تل له ځان سره د پاکستان ملاتړ رد کړی دی. اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ حاکمیت لري، ټاکل شوي په لومړي سفر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي اسلام آباد ته ورشي. د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو اترو محور د اړیکو پیاوړتیا او یو لړ نور مسایل بللي دي. هیئت به د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، مهاجرینو او ولسونو ته په تګ راتګ کې د سهولتونو پر زیاتوالي خبرې کوي. په هیئت کې د مالی او تجارت وزیران او کاري ګروپونه هم شامل دي. پاکستان ته د افغانستان د دې باصلاحیته جګپوړي پلاوي سفر له بل لوري په دې مهم ګڼل کیږي چې پاکستانی طالبان خپل حکومت سره په اوربند سلا شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې د مذاکراتو کې منځګړیتوب د افغان طالبانو په وساطت شوی او ښایي دا اسلام آباد ته د کابل یوه خوږه ډالۍ هم وسي. اسلام آباد ته د اسلامي امارت د پلاوي سفر ته په دې سترګه کتل کیږي چې دواړه لوري به له یو بل سره مخامخ خپلې اندېښنې او غوښتنې شریکې کړي. پاکستان یوازینی هیواد دی چې طالبانو استازو ته اجازه ورکړله چې هغوی د افغانستان د سفارت او کونسلګرۍ هلته کینی او کارونه پر مخ یوسي. نو بهرحال غونډې مهمې دي، مخامخ د افغانستان چارواکو سره، وزیرانو سره ناسته وشي، د هغوی تشویشونه هم خپل شریک کړي، د افغانستان مسلې هم واوري. اسلام آباد تل کابل ته د مرستې ژمنه ورکړې، خو په عمل کې داسې څه نه دي لیدل شوي چې افغانستان خوښ کړي. اوس تمه کیږي چې پاکستان به د اسلامي امارت پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه کابل ته د همکارۍ ډاډ ورکړي. کارپوهان وایي پاکستان او افغانستان خپلو کې ګډ مسایل لري او په راشه درشه کولی شي خپلې ستونزې حل کړي. پاکستان په وروستیو کې اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړې تر څو په سیاسي اقتصادي راکړه ورکړه باندې خبرې اترې وشي. د پاکستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ناامنیو په اړه باندې اسلامي امارت سره په ګډه یوه هوکړه رامنځته شي او په لویه کې د اسلامي امارت په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه پاکستان خپله همکاري اعلان کړي. له دې ورخوا ټاکل شوې د نومبر په 11 اسلام آباد کې د چین، روسیې، پاکستان او امریکا ترمنځ ګډه ناسته هم وشي. دا ناسته د ترویکا غونډې لړۍ ده چې تیره ناسته یې د اکتوبر په 20 مسکو کې وشوه، خو امریکا پکې ګډون رد کړی و. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان داسې مهال د سفر بلنه ورکړې چې همدا نن چهارشنبه په نوي ډیلي کې د افغانستان او سیمې په تړاو ستره ناسته جوړیږي. دغه ناستې ته د افغانستان د ګاونډیو سربیره د سیمې لوړپوړي چارواکي هم وربلل شوي دي. اسلامي امارت تمه لري چې ناسته کې به د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو او همداراز افغانانو سره په مرستو بحثونه وشي، خو تحلیل کوونکي وایي افغانانو سره مرستې او نوي حکومت بحث به د غونډې اجنډا کې نه وي. ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ د هند په کوربتوب په نوي دهلي کې د افغانستان په تړاو ناسته جوړه شي. دغه غونډې ته د افغانستان پر ګاونډیو سربیره د سیمې هیوادونو د ملي امنیت شورا سلاکاران هم وربلل شوي دي. اسلامي امارت دغه ناسته ګټوره بللې او تمه لري چې ګډون کوونکي هیوادونه به له نړۍ وغواړي چې افغانستان سره مرستې وکړي او نوی حکومت په رسمیت وپیژني. امارت اسلامی افغانستان از نشست‌های منطقه‌ای
در قبال افغانستان امیدواری خوبی دارد و به نفع افغانستان و منطقه می‌داند. خو د تحلیل کوونکو باور بیا بل ډول دی او تمه نه لري چې د هند ناسته کې دې د رسمیت پیژندو په تړاو بحث وشي. غواړي چې خپل هغه امنیتي اندېښنې په سویلي اسیا کې په یو شکل باندې رفع کړي، نو دغه ناسته به ترسره کوي. دویم مسله دا ده چې دغه ناسته به د امارات د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي، خو د امارات لپاره یو پرمختګ ګڼل کېږي. تحلیل کوونکي وایي غونډه کې د کابل او اسلام آباد پلاو نه موجودیت دغه ناسته ننګولې او د غونډې موثریت یې له منځه وړی دی. شنونکي په دې باور دي چې د هند ناسته د دغه هیواد د خپلو موخو لپاره جوړیږي او د سیمې هیوادونه به پکې خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړي. د افغانستان پلاوی په ګډون کې همدارنګه د سیمې هیواد مثلا ګاونډ هیواد او پاکستان پلاوی هم په دې ګډون کې نو بنان کې د خپلو مقاصد او اهداف لپاره د سیمې د امنیت د پاره باندې د نړۍ د سیمې هیوادو ساندېښنې په دې سره راټول شي. نو ګمان کوم چې افغانستان ته داسې یو اجنډا د افغانستان په اړه چې افغانستان پر رسمیت پیژندل شي یا پیسې د کنګل خلاصي. په ورته مهال ټاکل شوی چې د هند له ناستې یوه ورځ وروسته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د کابل په تړاو ناسته جوړه شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا او چین استازي به هم پکې ګډون ولري. له بل لوري ټاکل شوي چې سبا پنجشنبه پاکستان د افغانستان په تړاو د ترویکا په نوم ناسته جوړه شي. په دغه ناسته کې چې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي، روسیه، چین او امریکا پکې ګډون کوي. په یاد کنفرانس کې به د روسیې او چین ځانګړي استازي برخه واخلي او دغه راز به د امریکا په استازولۍ په یاد کنفرانس کې افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی ټام ویسټ ګډون وکړي. ویل کېږي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هم دې غونډې ته وربلل شوی. د ترویکا ناستې د بحث موضوعات به د افغانستان اوسنی وضعیت، بشردوستانه مرستې او نور مسایل وي. د ترویکا کنفرانس تېره دوره په مسکو کې ترسره شوې وه چې روسیې ویلي وه د افغانستان په اړه دغه کنفرانسونه به دوام کوي او د دایمي ثبات د راوستو لپاره به هڅې کېږي. ایران اروپا ته د افغان کډوالو د تازه څپې په اړه خبرداری ورکړ. د ایران کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي که افغانستان سره نړیوالې مرستې ونه شي نو له دغه هیواده به اروپا ته د کډوالو نوی بهیر پیل شي. وحیدي د انتقاد په ډول ویلي هیڅوک افغانستان سره مرسته نه کوي او ولې یې پیسې ګنګل شوي دي. د ایران کورنیو چارو وزیر ویلي هره ورځ د ایران سرحد ته زرګونه افغانان ورځي او د کور کلي پرېښودل د مجبوریت له مخې دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې هیواد یو اوس مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، خو هغه زیاته کړه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر نور هم هڅه کوي له هغه هیواده ووځي. راپورونه وایي امریکا طالبانو ته د رسمیت ورکولو هڅې پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا د اسلامي امارات په رسمیت پیژندلو لپاره پلمې لټوي او هڅه کوي چې په رسمیت یې وپیژني. راپور کې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هغه خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي له نړیواله ټولنې سره اړیکو ته د طالبانو تمایل دا ایجادوي چې نړیواله ټولنه هم افغانستان ته خپلې مرستې پیل کړي. ناټو او امریکا اوس هم په افغانستان کې د القاعده ډلې له شتون نه ویره لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې دوی ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو مخنیوي لپاره د ترهګرۍ سره مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د امریکا د امنیت شورا سلاکار ویلي طالبانو سره تر هغې مستقیمه مرستې نه کوي چې کړې ژمنې یې نه وي عملي کړي. په سیمه او افغانستان کې ترهګرۍ د ګواښونو د پراختیا په تړاو د امریکا او ټول لویدیځ اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا نوي ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالبانو نه ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې لا هم القاعده شبکه په افغانستان کې فعال حضور لري. موږ غواړو چې طالبان د داعش ډلې پر وړاندې بریالي شي. زه فکر کوم چې طالبانو د داعش ډلې پر وړاندې ډېرې ځواکمنې هڅې پیل کړې دي. القاعده په افغانستان کې لا هم حضور لري او دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو او دا هغه اندېښنې دي چې موږ به یې له طالبانو سره په خپلو مذاکراتو کې یادې کړو. توماس ترهګرۍ سره مبارزه کې د ناټو او نورو لویدیځو هیوادونو همکاري هم له افغانستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پورې محدوده بللې او وایي له اسلامي امارت سره ګډې موخې هغه مهال مخ ته وړل کېدای شي چې دوی خپلې هڅې تر پایله ورسوي.
زموږ متحدین لکه فرانسه، جرمني او بریټانیا به د افغانستان په قضیه کې خپل کلیدي رول ته دوام ورکړي. موږ به له طالبانو سره واضح او پر مشترکو ګټو او موخو ولاړو خبرو ته دوام ورکړو. امریکا له طالبانو سره مستقیم مرستې هم مشروطې کړي او وایي تر هغې له اسلامي امارت سره مالي پالیسۍ ته دوام نشي ورکولی تر څو طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. موږ په داسې موقف کې نه یو چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مالي مرستې وکړو تر هغې چې موږ د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت او هغو موضوعاتو په اړه چې موږ یې په مقرر ډول له هغوی سره شریکو پرمختګ نه وي لیدلی. پر طالبانو زموږ مالي پالیسي به پر خپل ځای وي. امریکا، لویدیځ او ناټو تازه په سیمه کې ترهګرۍ د پراخېدو په تړاو ناستې او خبرې اترې پیل کړي او د هند په څېر د سیمې یو شمېر هیوادونه هم په دې برخه کې اړین رول لوبول غواړي. ځکه د چهارشنبې په ورځ د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت شورا سلاکارانو غونډه رابللې ده. یو شمېر ادرسونه په افغانستان کې د ژورنالستانو له نوم نه سمه ګټه اخلي. دغو ادرسونو په تېرو 2 میاشتو کې د خبریالانو په نوم د خپلې کورنۍ غړي او نور غیر مسلکي کسان د پیسو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه ګواښ کوي که دغه ډول ادرسونه اصلاح نشي نوم او هویت به یې ټولو ته ښکاره کړي. دغې چارې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي چې سختي دوی ګاللي خو امتیاز هغوی ته ورکول کیږي چې په دې لاره ان تللي هم نه دي. درنو لیدونکو د رپورټ دوام به وروسته وګورو. زموږ همکار له هرات نه راسره په اړیکه کې دی. سلام، وخت په خیر کاکړ صاحب. په دې ده چې روغ جوړ به وئ. که زما اواز اورئ نو دا راته ووایئ چې راپورونه وایي تر ډېره په هرات کې اوس ښوونځي بیرته پیل شول. دغه خبرونه تر کومه پورې سم دي او په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې هم پیل شوي دي او که نه؟ سلام تاسو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته. بلې ولکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هرات کې د ښوونځیو د ښوونکو د اتحادیې له لوري د 6 تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پیل شوي دي. موږ د هرات د پوهنې ریاست سره په دې تړاو باندې خبرې کړي. هغوی وایي چې دغه پرېکړه د ښوونکو اتحادیې کړې ده او د ولسوالیو په اړه باندې تر اوسه داسې دقیق نه دي ویلي چې هلته هم پیل شوي دي که نه دي پیل شوي. خو په هرات ښار کې د ښوونکو د اتحادیې له لوري د نجونو ښوونځي د 6 تر 12 ټولګي پورې پیل شوي. همدا اوس بس ښوونځي فعاله دي. بلکل. کاکړ صاحب، طالبان تر ډیره وایي چې دوی د نجونو د تحصیل مخنیوی نه کوي خو دوی په یو داسې میکانیزم کار کوي چې نجونو ته پکې اسانتیاوې رامنځته شي. اوس هرات کې ښوونځي پیل شول، هغه میکانیزم یې که راته تشریح کړئ. په کوم میکانیزم دغو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي؟ بلې دلته هرات کې چې موږ د طالبانو د چارواکو سره یا حالت مرکز کې چې دوی د رسنیو سره خبرې کوي، دوی همدا وایي چې موږ د نجونو د تعلیم او زده کړو سره مخالفت نه لرو، خو فقط پر یو داسې میکانیزم باندې کار کوو چې ښځې په محفوظ ډول سره وکولی شي خپلو ښوونځیو ته ولاړ شي. او دغه د ښوونځیو په تړاو چې موږ کوم خبر د هرات د پوهنې ریاست چارواکو سره کړی، دوی وایي چې دا د ښوونکو د اتحادیې تصمیم و دغه ښوونځي پیل کړي دي او تر اوسه دغه کوم میکانیزم چې دوی وایي هغه زما په فکر سره نه دی بشپړ شوی، ځکه چې د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي فعال. په یو شمېر محدودو ولایتونو کې لکه د مثال په ډول هرات کې پیل شوي دي. نو هغه میکانیزم چې جزئیات به یې څه وي او شکل و ډول به یې څنګه وي او نجونې به په څه ډول حالاتو کې ځي ښوونځي ته، هغه تر اوسه پورې نه دی رسنې شوی او نه طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه زموږ سره کوم معلومات شریک کړي، خصوصا د هرات. د دې ترڅنګ کاکړ صاحب د ښوونکو ستونزې که راسره شریکې کړئ. په کندهار کې ښوونکو کاربندیز اعلان کړی و د دې دپاره چې د دوی معاشات نه ورکړل شوي. په هرات کې هم دغسې ستونزه شته؟ بلې و دغه ستونزه خو د هېواد په ډېری ولایتونو کې شته چې تقریبا 4 میاشتې کېږي چې ښوونکو معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دغه چې ښوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي د ښوونیز بهیر یې هم اغېزمن کړی دی. د خپل ښوونځي کې اوس هم څه ناڅه هغه اغېزې لیدل کېږي. په دغه برخه کې د چارواکو ډاډ ښوونکو ته څه شی دی؟ دوی څه وایي چې آیا معاشات به ورته په نږدې راتلونکي کې تادیه کړي او که نه؟ نو دوی خو تل دغسې ژمنه کړې چې د ښوونکو معاشونه او د اداري کارکوونکو معاشونه به ورکوي او تل یې دا ویلي دي. تر اوسه پورې خو
دغه د اسد میاشتې معاش خو اخیست شوی دی او د نورې میاشتې معاش تر اوسه نه دی ورکول شوی خو د سیمه ییزو چارواکو ژمنه همدا ده چې د ښوونکو ستونزې به حلوي معاش به یې ورحواله کوي او توجه به ورته کوي. نړۍ مننه کاکړ صاحب کور ودان چې حال دې راسره شریک کړ. مننه. زموږ همکار له هرات نه راسره په اړیکه کې و، هغلته د ښوونځیو بیرته پیل په تړاو یې راسره وروستي جزئیات شریک کړ. اوس هم راګرځو، د نن ورځې د بحث موضوع مو هم ځانګړې کړې ده چې نن پاکستان ته یو پلاوی د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ امیر خان متقي په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته تللی دی او هغلته به تر ډېرو په مسایلو باندې له پاکستاني پلاوي سره سلا مشورې وکړي، په داسې حال کې چې نن په هند کې د افغانستان په تړاو ناسته هم ترسره کیږي او سبا پنجشنبه به په پاکستان کې هم د تلویکا ناسته ترسره کیږي. پر همدې موضوع ته باندې بحث لرو. په بحث کې راسره چارو شنونکی خان رؤفي دی. رؤفي صاحب سلام، ستړی مه شه، ښه راغلاست خپرونې ته. تاسې ستړی مه شئ. درسونه لومړی تاسې او ستاسې درنو لیدونکو ته خپلې نیکې هیله سلامونه وړاندې کوم. نړۍ مننه. رؤفي صاحب پیل به له دې وکړو چې پاکستان ته د تلونکي پلاوي موخې او د دغه سفر اهداف څه دي؟ ګورئ دا خو نړیوال رقابتونه دي، دا د نړیوال رقابت په چوکاټ کې په اصطلاح یو سفر دی. تاسو ته معلومه چې دا د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا سفر دی په رسمي بلنه باندې د پاکستان د قریشي په بلنه باندې افغان پلاوی ځي پاکستان ته. بل دا دی چې د نړۍ هیڅ هیواد بل اپشن نه لري پرته له دې چې د افغانستان د اسلامي امارات سره د یو خپلواک هیواد په توګه باندې په مهمو سیاسي او اقتصادي او فرهنګي مسایل باندې خبرې وکړي. بیا بالخصوص پاکستان، یعنی تاسې او ملت باید په دې پوه شي چې نور هغه وختونه تیر شول چې د پاکستان په سفارت کې په پاکستاني مراسمو کې به د کابل د ادارې لوړپوړي او ټیټپوړي چارواکي ناست وو او په همدارنګه په کابل کې به د خمیني تلین داسې لمانځل کېده په لوړو دولتي امکاناتو باندې لکه داسې فکر وکړي لکه دا چې تهران نه کابل. نو هغه وختونه لاړ او د افغانستان سره په یو خپلواک هېواد په توګه باندې هر هېواد دغه کوي اړیکې رغوي. بالکل. رؤفي صاحب د دې ترڅنګ اوس دغه تلونکي پلاوي ته تر ډېره هیلې هم دي ځکه چې له پاکستان سره زموږ په دې وروستیو کې یو ځل بیا ستونزې راپورته شوې وې، پاکستان خپلې لارې تړلې وې او د دې ترڅنګ داسې اندېښنې هم وې چې ګواکې پاکستان کوشش کوي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. څه فکر کوئ دغه تلونکی پلاوی چې پاکستان ته ځي هلته پاکستاني پلاوي ته به قناعت ورکړی شي؟ بالکل پاکستان بله لاره نه لري. ګورئ هغه هیوادونه چې د امریکا لخوا تمویلېدل، امریکا اوس ورته نورو ته په مفته کې پیسې نه ورکوي، د هغوی اردو او د هغوی دغه اکمال نور نه کوي. نو په دې خاطر هر هیواد بالخصوص پاکستان مجبور دی چې د خپل اقتصاد د رغولو لپاره نوې لارې چارې ولټوي. مرکزي اسیا او جنوبي اسیا، افغانستان د دې دواړو اسیاګانو ترمنځ د اتصال نقطه ده. نو پاکستان د افغانستان نه ډېر زیات ضرورت لري چې د افغانستان سره ښې ډیپلوماتیکي او د راشه درشه اړیکې ولري. بالکل. د دې ترڅنګ رؤفي صاحب ویل کېږي د پاکستاني طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ اوربند اعلان شوی او دغه اوربند هم د طالبانو په منځګړیتوب اعلان شوی. فکر نه کوئ چې اوس دغه یوه مسله د پاکستان دپاره د افغانستان له لوري نه یوه ډالۍ هم کیدی شي؟ نه، زه فکر نه کوم که د افغانستان په منځګړیتوب باندې شوی تر هغه ځای پورې چې زه خبر یم او هڅه وهم افغانستان او د اسلامي امارات دوحې په تړون کې هم دا ذکر کړی دی چې د هېڅ هېواد په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي، هغه که مثبت یا که منفي. زه فکر نه کوم که دا کار شوی، که چیرې دا کار شوی او د پاکستان طالبان دې ته مجبور کړي چې د اسلام آباد سره خبرو اترو ته کینی، دا په انساني لحاظ یو ښه عمل دی، خو فکر نه کوم. د دې ترڅنګ بل اندېښنه دا وه چې آیا طالبان د پاکستاني طالبانو پر وړاندې دومره نفوذ لري چې ګواکې هغوی اوربند ته تیار کړي؟ ولې پوښتنه بیا یو ځل تکرار کړئ ستاسې طرفه اواز. رؤفي صاحب زما پوښتنه دا وه چې په کور دننه بیا داسې اندېښنې او داسې څرګندونې هم دي چې آیا دغه اوسنی حکومت طالبان دومره نفوذ د پاکستاني طالبانو پر وړاندې لري چې دوی د پاکستاني حکومت سره اوربند ته تیار کړي؟ نه، اول خو اسلامي امارات به دا کار هیڅکله ونه کړي، دا کار به ونه کړي او دا د هغوی په منشور او د هغوی په کړنلاره کې نشته دی. او بیا د پاکستان یو هیواد او د پاکستان طالبان خاص اهداف لري چې هغه پاکستان کې د شریعت نظام
راتګ دی. نو نه هیڅ داسې مسله به نه وي. بالکل. د دې سفر ترڅنګ پنجشنبې پاکستان کې څلور اړخیزه ناسته هم ترسره کیږي. دغه ناسته افغانانو ته او د دې ترڅنګ اوسني حکومت ته څه پیغام درلودی شي؟ نو داسې ده، تاسو ته معلومه ده چې په هندوستان کې په عینه شکل باندې یوه ناسته ترسره کېږي د افغانستان په اړوند باندې. همدغه شان په اسلام آباد کې د ترویکا جمع هیوادونو، یعنې زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات د بهرنۍ چارو وزیر به هم پکې ګډون وکړي او د ده لپاره خو نو هره ناسته چې د افغانستان په اړوند باندې کېږي او مثبتې پایلې لري، خو دې ته خو باید نو ویلکم ویلی شي، هرکلی ویلی شي او دا لا تشویق شي چې د افغانستان ته دغه هیوادونه ګاونډي هیوادونه یا لرې پراته هیوادونه ورته د مرستې لاس وغځوي. بالکل. رؤفي صاحب، د دې ترڅنګ ویل شوي دي چې دغه سفر یوه برخه به د کډوالو په تړاو هم د پاکستاني پلاوي سره خبرې اترې وي. آیا پاکستان به د افغان کډوالو د تللو لپاره نوې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ په ډېرې بخښنې سره بیا د خبره تکرار کوي، ډېر اواز تاسې جوړ راځي. رؤفي صاحب، زما پوښتنه دا وه چې ویل شوي دي چې دغه د تلونکي پلاوي د سفر موخه یوه همدا ده چې له پاکستاني پلاوي سره د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو خبرې اترې وکړي. آیا پاکستان به د افغان کډوالو د تللو په تړاو نوې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ډیپلوماتیکو اړیکو موخې هم دا چې د خپلو اتباعو د خپلو راتګ یا د اوسېدلو امکانات لا زیات او اقتصادي تړونونه او د اقتصادي مسایلو ترڅنګ هلته په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې زمونږ په میلیونونو افغانان پراته دي. نو بالکل دغه ستونزه ده، په دې هکله باندې به حتما خبرې کېږي او د دغو لپاره به د حل لارې لټول کېږي. بالکل ستاسو خبره درسته ده. رؤفي صاحب، علت څه کې ګورې؟ ولې دا وروستیو کې د کډوالو سره دغسې ناخوالې چلند ترسره کېده او سم چلند ورسره نه ترسره کېده؟ د دې ترڅنګ د پاکستان د دروازو د بندېدو تر شا علتونه څه دي؟ داسې دی، پاکستان او نور هیوادونه، بالخصوص پاکستان خو همیشه موږ ته په پوره کې زهر راکړی دي. تاسې ولیدل او ټوله دنیا د دې شاهده ده، کله چې د افغانستان میوجات په سرحدونو کې پراته وو، هغوی ورته تر هغې پورې ورته وخت نه ورکړ تر څو چې دا خسر شول او ویې غورځول. نو دا خو یو اصل د اقتصاد د سیاست مرکزیت دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اقتصاد ولري او یو پیاوړی مرکزي نظام ولري. خو زه امید لرم او هیوادوال یم ډاډه اوسي چې انشاءالله د طالبانو اسلامي امارات د راتګ سره به دغه مطلقه دغه سیاسي لوبه چې په دغه سیمه او بالخصوص زموږ په هیواد کې د پاکستان د خوا ترسره کېږي دا به بدلون ومومي او د افغانستان سره به د یو خپلواک هیواد په توګه باندې ورسره چلند کېږي. دغه مسایل به نور سره تکرار نه شي بعد د هغې نه چې په نړیواله سطحه باندې د دوی د رسمیت پېژندلو اعلان وشي. بالکل. د دې ترڅنګ رؤفي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبرو کې ورته یادونه وکړه، پنجشنبې په ورځ افغانستان په تړاو د پاکستان په منځګړیتوب ناسته ترسره کېږي د پاکستان په کوربتوب باندې. دغه ناستې ته تمې څومره دي او د دې ترڅنګ آیا طالبان به پکې ګډون وکړي؟ نن چې هند کې کومه ناسته ترسره کېږي طالبان ورته ونه بلل شول. بالکل، خو ما تاسو ته ویله چې دا د افغانستان په تړاو باندې نړیوال رقابتونه دي. دغه هره ناسته چې کېږي دغه د نړیوال رقابت په چوکاټ کې ترسره کېږي. هند د پاکستان سیال هیواد دی. نو که تاسو وګورئ چې هلته ناسته ترسره کېږي د افغانستان په تړاو باندې او په اسلام آباد کې هم ترسره کېږي. نو زه امید لرم چې د بهرنیو چارو وزیر به هم په دغه ناسته کې دغه کې ګډون وکړي او هغه څه چې د افغانستان غوښتنې دي، هغه که اقتصادي مرستې دي که هغه ډیپلوماتیکې اړیکې دي، دا به ترسره شي. تاسو وګورئ فعلا اوس پاکستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې قایمې دي، صرف اعلان یې دی شوی. په اسلام آباد کې د امارات سفیر دی، په پیښور کراچۍ کې قنصلان دي، ډیپلوماتیکې چارې هلته په مخ روانې دي. فقط اعلان یې پاتې دی، خو د پاکستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې دغه دي تامین شوي دي لکه د نورو هیوادونو سره. د تلویکا ناسته له هند سره په سیالۍ ترسره کېږي؟ بلې تاسو یادونه وکړه چې هند او پاکستان تر ډیره هغه هیوادونه دي چې یو بل سره سیالۍ ترسره کوي. اوس دغه کومه ناسته چې په پاکستان کې ترسره کېږي د تلویکا ناسته، آیا دا هند سره په سیالۍ ترسره کېږي؟
نو خو دا هره ناسته چې کېږي مخکې د مخکې نه ورته یو پلان جوړېږي دا سنجول کېږي کوم وخت او څوک باید پکې ګډون وکړي. بالکل دا هم یوه سیالي ده چې دغه ترسره کېږي په دغه هېواد کې. بالکل بالکل د دې ترڅنګ د داسې اندېښنې دي چې لا ولې افغانان نه دي توانېدلي چې د پاکستان او د هندوستان نیابتي جګړې کې نور قرباني نه شي او بالاخره دغه دواړو هېوادونو ته قناعت ورکړي. بالکل دا د دولتونو په اړیکو کې یو ډېر مهم اصل دی او بریالي هېوادونه هغه دي چې د هېوادونو ترمنځ دغه د سیالۍ توازن وساتي. موږ هېڅکله زموږ په دغه آخري 40 کلونو کې هېڅ داسې یو نظام نو په دې باندې بریالی شوی چې د هېوادونو ترمنځ د افغانستان سره دغه توازن وساتي. خو زه امید لرم چې دلته خوشبیني ډېره زیاته ده چې دغه توازن به وساتلی شي. دغه به وساتلی شي او د دپاره ډېرې زیاتې نښې موجودې دي. بالکل کله چې دغه ناسته یوه سیالۍ ده په هند کې خو طالبان نه دي بلل شوي او هغوی به پکې ګډون نه کوي. پاکستان کې د طالبانو شتون څومره مهم دی او آیا پکې ګډون به وکړي؟ نو که چیرې طالبانو پکې ګډون هم نه وی کړی دغه ناسته خو ترسره کېدله ځکه دا مخکې نه پلان شوې ناسته وه. دا چې پلاوی تللی دی اول ته پکې د نورو مسایلو ترڅنګ د پاکستاني چارواکو سره د نورو مسایلو باندې د خبرو اترو وروسته که په دغه ناسته کې ګډون وکړي دا یو مثبت کار دی. بالکل چې وي کې او پایلې به هم زیاتې. بالکل ناستې خو مخامخ د یو چا سره خبرې کوي. رؤفي صاحب تاسې وویل چې که طالبان پکې ګډون وکړي او که نه ناستې ترسره کېږي. ناسته خو ترسره کېږي خو افغانان هغه ناستو ته د ډېر اولویت ورکوي چې پکې پایلې مثبتې پایلې پکې موجودې وي. یو څه دغه اوسني وضعیت کې د افغانستان بدلون راولي لکه د مسکو ناسته. ولې دغه وروستیو څو ناستو کې لکه د ایران او اوس د هند په ناسته کې د افغانانو حضور نشته او افغانان نه بلل کېږي ورته؟ بالکل اختر خو پټ میړه نه دی. هغه فیصلې چې په دغه ناستو کې کېږي هغه به ابلاغ شي ملت به ترې خبر شي او د ده مثبت او منفي اړخونه وسنجولی شي. دا چې هغوی په خپل اتکا باندې دغې ناستې کوي د خواخوږۍ نه کوي او یا د خپل شخصي غرض له مخې دا کار کوي هغه به بیا وروسته نو په آینده کې جواب شي. تر اوسه پورې ظاهري بڼه دا ده چې دا د خواخوږۍ له مخې د افغانستان او د افغان ولس سره د مرستو په موخه باندې دا ناستې ترسره کېږي. پایلې به وګورو چې هغوی هلته څه فیصلې پکې کوي. بالکل خو که افغانان پکې شتون ونه لري آیا دغه ناستې به مثبتې تمامې شي؟ نو که چېرته افغانستان پکې د خپل استازي شتون درلودلی بالکل که هلته موجود وي یو افغان په صفت به د افغانستان مسایل وي دغه د ناستې ګډونوالو ته لا په بهتره توګه باندې تشریح کړي وای نو دا چې د افغانستان مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي ستونزې دغه بحرانونه جنګ ځپلی هېواد دی ستونزې زیاتې دي د هغې دغه هېوادونه او نړیوال هم خبر دي. بالکل د دې ترڅنګ د طالبانو تمې بهتره وه چې نه که خیر فرق نه کوي. د دې ترڅنګ د طالبانو تمې دغسې ناستو ته ډېرې دي او دوی هرې ناستې ته دا تمه لري چې وګه کې د افغانستان د رسمیت پېژندلو په تړاو به پکې خبرې اترې وشي. تازه د هند ناستې ته هم تمې همدا دي. څه فکر کوئ د هند په ناسته کې به د رسمیت په تړاو خبرې وشي؟ بالکل دا په خپله د رسمیت پېژندلو په معنا ده. دا په ده معنا نه ده. دا په ده معنا باندې نه ده. دا په ده معنا نه ده چې ناسته وشوله بلکې دا اعلان د رسمیت پېژندلو دی. خو هېڅوک دغه جرأت نه کوي دغه جرأت څوک نه کوي چې علني راووځي او اعلان وکړي چې موږ د افغانستان اسلامي امارت رسمیت پېژنو. خو په واقعیت کې په نړیوالو حقوقو کې دې ته کنسولتاتیو یعنې په مذاکراتي توګه باندې دې ته رسمیت پېژندنه وایي. بالکل بالاخره دغه اقدام باید کله وشي؟ تاسې وویل چې تر ډېره دغه ناستې ترسره کول هم اوسني وضعیت اوسني حکومت رسمیت پېژندلې په معنا ده خو څوک زړه نه ښه کوي چې په ښکاره دغه مسله اشکاره کړي. علت یې څه دی؟ د دغه ناستو او د دغو خبرو اترو زما له نظره دا تر ډېره بریده د طالبانو د اسلامي امارات سره د امریکا د دوهمو مذاکراتو د پیل لړۍ ده. تاسې به خبر یاست چې د افغانستان دپاره د امریکا ځانګړی استازی په اروپا کې دی په اروپایي هېوادونو ته سفر وکړ د افغانستان په تړاو باندې او په آینده کې په دوحه کې غواړي چې دوی سره هم ملاقات وکړي او هغه څه شرایط چې هغوی یا هغه غوښتنې چې امریکا یې لري هغه ورسره مطرح کړي
نو د امریکا پرته متاسفانه نن دنیا یو قطبي خو نه ده اوس تر ډېره حده د افغانستان جنګ یعنې د امریکا ماتې په افغانستان کې د دنیا دغه نظم او هغه کوم نړیوال نوی نړیوال نظم چې دویم نړیوال جنګ نه وروسته رامنځته شوی و هغه مات شو. اوس اروپایان خپله په جلا لارو چارو باندې دغه ته یو غور کوي چې څنګه د امریکا نه ځان په اقتصادي لحاظ خو نشي بېلولی، مطلب په نظامي لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې دوی کوشش کوي چې ځان ته خپل یو پیمان یو تړون ولري او د امریکا نه دوی هره فیصله په جلا توګه باندې وکړي. نو تر اوسه پورې خو لا یو ځای دي، هر وخت چې امریکا اعلان د رسمیت وکړ ټوله دنیا یې په رسمیت بیا پېژني. بلکل اوس د امریکا ماتل اوس ډېره تحلیلونه همدا دي چې ګواکې نړۍ ټوله امریکا ته په تمه ده چې د امریکا اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني، نو نور به هم اقدام وکړي. په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه هم خپرېږي چې امریکا هم دغه اوسني حکومت د رسمیت پېژندلو په تړاو ورته پلمې لټوي. تازه ټام ویسټ ویلي و چې هغه غوښتنې چې طالبان غواړي هغه امریکا په یوازې ځان نشي منلی. یو بل ته په تمه پاتې کېدل بالاخره افغانستان کوم لوري ته بیولی شي؟ په ډېرې بخښنې سره اواز مو ډېر جړ دی، تاسې ماته یو ځل بیا تکرار کړئ په بخښنې سره. رؤفي صاحب پوښتنه دا وه چې تر ډېره وایي د رسمیت پېژندنې خبره ته امریکا ته په تمه ده چې ګواکې امریکا د دغه اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني، وروسته له هغې د نړۍ نور هېوادونه به هم اقدام وکړي. خو وروستیو کې داسې راپورونه هم خپرېږي چې امریکا هم د اوسني حکومت په رسمیت پېژندلو ته پلمې لټوي. تازه ټام ویسټ ویلي و هغه غوښتنې چې طالبان لري امریکا نشي کولی چې په یوازې ځان دغه ټولې غوښتنې ومني. اوس نړۍ هېوادونه امریکا ته په تمه دي او امریکا هم نشي کولی چې دا هر څه په یوازې ځان وکړي. یو بل ته په تمه پاتې کېدل به افغانستان کوم لوري ته بوځي؟ ګورئ، شل کاله افغانانو ډېره ستره قرباني ورکړه. امریکا او د امریکا متحدین دا فرعونیان په افغانستان کې مات شو. نه امریکا او نه د امریکا متحدین په داسې په اسانه باندې دا مسله نه پرېږدي. یعنې په یو شکل د اشکالو باید افغانانو ته صدمه ورسوي، افغانانو وځوروي او د دوی نه غچ واخلي. دا یوازې او یوازې د غچ اخیستلو انتقام دی. ټول حقوقي کوم شرایط چې د یو هېواد د رسمیت پېژندلو لپاره په نړیوالو قوانینو کې موجود دي هغه د طالبانو اسلامي امارت ترسره کړي دي، دې پوره کړي دي. نو امریکا خو نو زوروره ده، هغه خو پلمې لټوي. بلکل هغوی پلمې لټوي، خو یعنې دا داسې مشروع بانه او پلمه نه ده. صحیح ده، یو لړ ستونزې موجودې دي چې دا غریبیان دا ارزښتونه بولي، لکه د ښځو کار او د ښځو په تعلیم باندې بندیز لګول دا دوی ته د منلو وړ خبره نه ده. متاسفانه چې امارات دې کار ته په اول کې لمن یې ونه وهله بلکې بندیز یې پرې ولګاوه او طبیعي ده چې دا د دوی دپاره یوه بهانه شوله. نړۍ مننه رؤفي صاحب. خو حقیقت دا دی چې دا د غچ اخیستن انتقام دی. امریکا په هیڅ صورت باندې خپله ماتې د خپلې ماتې غچ اخلي، بدل اخلي او دا د غچ اخیستنې لړۍ لا تر اوسه متاسفانه روانه ده د امریکا له لوري. نړۍ مننه رؤفي صاحب کور ودان چې خپرونه کې مرسته ملتیا وکړه. خوشحاله اوسئ، تاسې نه مننه. کور ودان. درنو لیدونکو، د چارو شنونکی همایون خان رؤفي را سره په خپرونه کې میلمه وه. د پاکستان ته د تلونکي پلاوي په تړاو مو سره بحث وکړ چې دغه پلاوی چې پاکستان ته ځي څومره لاسته راوړنې به ولري. پر همدې موضوع مو سره بحث وکړو. اوس هم ځو لنډه دمه اخلو، تر دمې وروسته بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته. ښه راغلاست درنو لیدونکو، یو ځل بیا بحث لرو ده چې نن چهارشنبه په هند کې د افغانستان په تړاو ناسته ترسره کیږي. طالبان نه دي وربلل شوي ولې پاکستان پکې د ګډون څخه انکار کړی دی. پر همدې موضوع باندې بحث لرو چې هند دغې اوسنۍ ناستې ته تمې څه دي او د دې تر څنګ په کومو موضوعاتو به تر ډېره باندې خبرې کیږي. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی نازک میر زیارمل دی. زیارمل صاحب سلام، ستړی یم، ښه راغلاست خپرونې ته. اول تاسو ته ستاسو درنو تخنیکي او اداري همکارانو ته او همدارنګه د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نړۍ مننه زیارمل صاحب. پیل به دې وکړو د هند ناسته چې نن ترسره کیږي، تمې ورته څومره دي او څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هند ناسته دا خو لومړۍ ناسته نه ده. له دې نه وړاندې هم د افغانستان د امنیت او د افغانستان د
اوسني شرایطو په اساس باندې 2 ناستې نورې هم وسوې خو دا درېیمه ناسته ده چې په هند کې کېږي. دا ناسته د افغانستان لپاره یو ښه لابي کیدی شي چې مثلا د افغانستان په رسمیت پیژندلو کې له دنیاوالو سره څه مرسته وکړي. خو ما اساسي مشکل په دې کې ده، خو موږ تر اوسه په دې ونه توانېدلو چې یا اسلامي امارت په دې توانېدلی وای چې په داسې ناستو کې د دوی استازي موجود وای، دوی په زیاتره او ډېر کومک کلی وای چې افغانستان خلکو په رسمیت پیژندلی وای. خو بیا هم کېدلی شي که دغه د منطقې او په خاصه توګه همسایه هیوادونه صادقانه عمل وکړي او په داسې ناستو کې له نړۍ نه په اخلاص سره غوښتنې وکړي چې افغانستان فعلي وضعیت کې څه بدلون راولي او یا له نړیوالو نه وغواړي چې د افغانستان په رسمیت پیژندلو کې لږ ذره چټک ګامونه واخلي، نو د افغانستان لپاره یو ښه زیری کیدی شي. بالکل. طالبان ولې نه دي بلل شوي؟ علت یې څه کې ګورئ تاسې؟ پوه نه شوم. طالبان ولې دغې ناستې ته نه دي بلل شوي؟ علت یې تاسې څه کې ګورئ؟ خو دا خبره د طالبانو د تنها د هند نه ده، په تنهایي باندې هیڅوک داسې جرأت نشي کولی چې داسې یو رسمي ناستې ته د طالبانو استازي یا طالبان وغواړي. نو ټول منتظره د نړۍ غټ هیوادو ته دي، مثلا لکه امریکا ده، اروپایي ټولنه ده، یا مثلا سازمان ملل یا د امنیت شورا ده، نو ټول هغو ته پته مدي. نو هیڅ هیواد په تنهایي باندې داسې یو جرأت نشي کولی چې طالبانو نه رسمي دعوت وکړي او طالبان داسې یو رسمي بیا په مسکو ناسته کې خو د طالبانو حضور و، هغلته ولې وغوښتل شول؟ خو مسکو خو یو مسله ده چې مسکو همیشه د امریکا په ضد باندې ځینې کارونه کوي. مسکو امریکا سره کولی شي چې په ځینې خبرو باندې بحث وکړي او کوم کار کوي هغه ته امریکا ته ښه نه تمامیږي، مسکو هغه وکړي. خو هند دا جرأت نشي کولی. خو دا ناسته هم چې دا ناسته کولی شي چې یو څه تاثیر ولري په طالبانو په آینده ناستو کې کیدی شي له طالبانو نه دعوت وشي. د دغې ناستې توپیر د مسکو له ناستې سره څه دی؟ داسې خاص توپیر نه لیدل کېږي، خو یوازینی توپیر یې دا ده چې مثلا په دې کې د منطقې ځینې هیوادو ګډون نه ده کړی او هغې کې لږ ذره ګډون زیاتره و نسبت له دې نه. پایلې به یې مثبتې وي د دا اوسنۍ ناستې هند کې؟ تر جایه پورې داسې نشي کولی چې داسې ناستې به د افغانستان ټولې شته ستونزې حل کړي، خو بیا هم کولی شي چې په نړیوال دې خبرې ته متوجه کړي چې افغانستان کې ستونزه شته، افغانستان په ډېر یو خرابو شرایطو کې ده، نو باید ټول کومک وکړي چې افغانستان سره د افغانستان په رسمیت پیژندلو کې کومک وکړي. داسې یو نسبي تمه ورته کیدی شي. بالکل. د دې ترڅنګ بیا داسې ویل کېږي چې طالبان پکې ګډون نه لري او پاکستان د هند په ناسته کې ګډون نه کوي، نو ګویا دغه ناسته به دومره پایلې ونه لري ځکه چې تر ډېره ستونزې د افغانستان له پاکستان سره دي. او بله مسله دا چې که خپله افغانان او خپله طالبان په دې ناسته کې ګډون کړی وی، دغه اوسنی وضعیت به نړیوالو ته یو ښه انځور کړی و. ښکاره خبره ده که چیرې په دغه ناسته کې چین او پاکستان ګډون کړی وای، د دې غونډې مشروعیت به هم یو څه زیات وای او افغانستان سره به زیاتره د رسمیت په پیژندلو کې یا مثلا د افغانستان د کنګل شویو پیسو په خوشېدلو کې شاید ډېر کومک یې کړی وای. خو همیشه په افغانستان کې د هند او د پاکستان منافع چې دي دا متقابله منافع دي، امسو یا همجهته یا موازی منافع نه دي. همیشه په افغانستان کې د چین او د پاکستان منافع په ټکر کې دي سره. هیڅ کله نه غواړي چې هند یا پاکستان هیڅ کله داسې نه غواړي چې هند د افغانستان لپاره ښه کار وکړي، یا هند هم هیڅ کله نه غواړي چې مثلا پاکستان د افغانستان لپاره داسې یو کار وکړي چې هغه د صلح ده یا د رسمیت پیژندلو دا امتیاز پاکستان واخلي. خو دواړه کشورونه همیشه د دوی منافع په افغانستان کې سره ټکر کې دي او همداسې یو د بل په ضد باندې سره. بالکل. زیارمل صاحب، بحث ته به بیرته راوګرځو. درنو لیدونکو اوس هم پام وکړئ، یوه تازه خبر ته د هند د ناستې په تړاو چې تازه موږ ته ترلاسه شو. نن د هند په کوربتوب د افغانستان په تړاو د سیمې هیوادونو امنیتي ناسته پیل شوه. په دغه ناسته کې د هند په ګډون 8 هیوادونو امنیت شورا سلاکارانو ګډون کړی و، خو د پاکستان سربیره د چین استازي پکې ګډون نه لري. ناسته کې تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر استازو خبرې کړي او افغانستان یې له بشري ناورین سره مخ بللی دی. د قزاقستان امنیت شورا سلاکار ویلي د سیمې هیوادونه باید لاس په کار شي ترڅو افغانستان له دې وضعیت څخه وباسي. اوس هم بیرته راګرځو د بحث دوام ته. زیارمل صاحب، پاکستان په دې ناسته کې له خپل ګډون څخه انکار کړی دی، د دې ترڅنګ چین هم ګډون نه ده کړی، خپل استازي دغې ناستې ته نه دي لیږلي. علت څه کې ګورئ؟
ما مخکینی سوال ته اشاره وکوله چې همیشه د هند او د پاکستان منافع چې دوی په افغانستان کې کومې منافع لري دا سره په ټکر کې دي، همسو یا موازي منافع دوی نه لري چې یو بل سره همغږي واوسیږي. او همدارنګه چین هم له هند سره ځینې ستونزې لري. یوه ستونزه یې دا ده چې چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري، تجارتي دهلیزونه لري، او له هند سره بیا په سرحدي سیمو کې هغوی شخړې لري، ډېرې پخوانۍ ستونزې سرحدي سیمه کې لري. نو ځکه په دغه ناسته کې چین او پاکستان ګډون نه ده کړی. د چین او د پاکستان ګټې مشترکې دي د افغانستان په مسله کې؟ تر جایه پورې مشترکې دي، نسبت د هند په منافعو باندې د دوی دواړو منافع سره مشترک دي. له پاکستان سره خو زموږ تمایلات دومره ښه نه دي. له تیر حکومت نه رانیولې تر دې دمه پاکستان تر ډیره زموږ پر وړاندې دوه مخی چلند لوبولی دی. اوس که د چین ګټې هم له پاکستان سره یو شان وي او په افغانستان کې ګټې مشترک وي، فکر نه کوئ چې له چین سره هم زموږ د اړیکو په تړاو باندې باور نشي کیدی؟ خو چین یو مسله ده چې د چین شخصي روابط له اسلامي امارت سره ډیر نږدې دي او یو په بل باندې باورونه هم سره کړي دي. ځینې مسایلو باندې کار هم روان ده، که هغه اقتصادي پروژې دي یا ځینې نور کارونه دي، په هغو باندې بحثونه سوي دي. تر جایه پورې ستونزه له چین سره حل ده. خو پاکستان نه د منطقي هیوادونه هم ویره لري چې پاکستان په ټول هغه تروریستي ډلې چې هغه کولی شي د همسایه هیوادو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، هغه تر اوسه پورې هلته په پاکستان کې روزل سوي دي. که هغه مثلا د چین یغور مسلمانان دي یا مثلا د انصارالله ډله چې تاجکستان کولی شي تهدید کړي، همداسې لکه د طاهر یلداش یا نهضت اسلامي د ازبکستان چې هغه هم په پاکستان او په وزیرستان کې هلته نظامي روزنې یا تروریستي روزنې لیدلي. نو دغه ټول کولی شي همسایه هیوادونو ته خطر واوسیږي. نو ځکه په پاکستان په د همسایه هیواد او په خاصه توګه افغانستان سره همیشه داسې یو دوه رنګه دوه مخی چلند کلی ده. هیڅ کله هم دا نه دي غوښتلي چې افغانستان د دنیا په سطحه یو مطرح هیواد شي، یو مستقله او خپلواکه هیواد واوسي. بالکل. د پاکستان شتون څومره مهم و د هند په ناسته کې د افغانستان مسلې په تړاو؟ د پاکستان ګډون کولی سو یو څه کومک وکړي. یو خو به همسایه کې هیوادو چې د پاکستان له ادرس نه چې دوی کومه ویره درلودله، چې هغه ویره نن داسې همسایه هیوادونه دا تشویش لري چې هغه ډلې چې تر اوسه په پاکستان کې روزل کېدلې د اسلامي امارت تر کامیابه کېدو وروسته کیدی شي هغه ډلې ټولې افغانستان ته راغلي او افغانستان ورته یو ښه د امن یا د روزلو یو ښه ځای واوسیږي. نو دغه ډاډ پاکستان کولی سو چې د منطقې او همسایه هیوادو ته په دغه کانفرانس کې ورکلی وای او د منطقې او همسایه هیوادونو باور نور هم په طالبانو ډیر سوی وای او طالبانو سره اوږه په اوږه د افغانستان د فعلي د وضعیت د تغییر په راوستلو کې ډیر کومک کړی. بالکل. د دې ترڅنګ تاسې د دغې ویرې یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونه تر ډیره شاید کیدای شي له پاکستان څخه ویره ولري. تازه اوس نن په هند کې د افغانستان د برخلیک په تړاو ناسته ترسره شوه او سبا ته په پاکستان کې تر ویکا ناسته ترسره کیږي. همزمانه د دوو ناستو موخه څه ده؟ خو ما مخکې وویل چې همیشه هند او پاکستان داسې دوی کوشش کړی ده چې د خپل رقابت د موږ په خاوره کې سره وکړي او همیشه له دغې ناحیې نه موږ زیات متضرره سوي یو. که دا مثلا د دوی د رقابت موضوع نه وای، نن یو کانفرانس وای، یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد دغه د منطقي هیوادو په ګډون بله ناسته سوې وای، دا به د افغانستان په خیر هم وای او د منطقي او د همسایه هیوادو په نفع او په خیر به هم وای. خو همداسې د دوی د منافعو د تقابل لپاره همیشه د دوی د منافعو ټکر ضرر یوازې افغانستان لیدلی ده. دوی ته یو غوره زیات زیان نه ده رسېدلی لکه څرنګه چې د دوی د منافعو د ټکر زیان موږ او تاسې لیدلی. بالکل. هغه ویرې یادونه چې تاسو وکړه د سیمې هیوادونه به له پاکستان څخه لري، دا چې تر ویکا ناسته ترسره کیږي، څه فکر کوئ دغه ناسته به ورسره یو څه راکمه شي دغه ویره د سیمې د هیوادونو؟ خو دا که پاکستان هلته ګډون کلی وای په ډیلي کې نو یو څه راکمه کېدله. خو دا د پاکستان د ګډون نه ډډه کول دا شاید نور هم د منطقي هیوادو ته ویره زیاته کړي، د ویره نشي راکمولی. که دا مثلا په همغږۍ باندې یا مثلا د منطقې دوه هیوادو چې له دغه ناستې نه ډډه کړې، خصوصا پاکستان خو بیخي دا ناسته رد کړې ده. حتی د پاکستان د امنیت شورا رئیس ویلي دي چې مثلا هند یو مکاره هیواد ده او هند یو مخربه هیواد ده، هیڅ کله د افغانستان د سولې لپاره
صادقانه او چټک ګامونه نه دي اخیستي نو دی څنګه کولی شي د افغانستان کې د امنیت پر راوستلو لپاره دی داسې یو ناسته ترسره کړي او دا ناسته به صادقانه واوسیږي ځکه د پاکستان د امنیت شورا رئیس دا تور په پاکستان لګولی ده او ورته تورونه همیشه بیا هند په پاکستان لګولی دي نو دغسې متناقضه سیاست یا مثلا د دواړو د کشور د منافعو د ټکر آسیب یا ضرر همیشه موږ او تاسو لیدلی بالکل تیر حکومت هم تر ډیره په تیر حکومت هم نیوکې دا وې چې ګویا وی نشو کولی چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د دواړو نیابتي جګړه په افغانستان کې نوره بس شي څه فکر کوئ دغه اوسنی حکومت به وتوانیږي چې پاکستان او هند ته داسې قناعت ورکړي چې سوله ییز افغانستان د دواړو په ګټه کیدی شي؟ خو اول که اسلامي امارات وکولی شي چې خپل ستونزه له ټوله دنیا سره حل کړي او دنیا او د دنیا ستر کشورونه په خاصه توګه امریکا او سازمان ملل او د امنیت شورا غړي هیوادونه افغانستان په رسمیت وپېژني او د موږ ډیپلوماټیکې اړیکې له نورې نړۍ سره ښه شي بیا کولی شي چې نړیوال هم په دواړو کشورو باندې یا په دواړو هیوادو باندې فشار راولي چې د دوی د منافعو رقابت په افغانستان کې ونه وسیږي دوی که په خپل منځ کې سره کوي وي کې خو موږ د دوی د رقابت جغرافیه نه سو په هغه صورت کې کولی شي چې اسلامي امارت په دغه دواړو هیوادو باندې د نړۍ په واسطه باندې څه فشار راولي چې د دوی رقابت د موږ په خاوره کې کم شي او که داسې یو سیاست غوره نه کړی شي د ما په نظر لکه د پاکستان او د هند رقابت له اوسه نه ده تقریبا د افغانستان ته د ثور د انقلاب نه راپدې خوا ته د دوی رقابت د موږ په خاوره کې سره شروع سوی ده او اوس هم ادامه لري مثلا د ډاکټر نجیب په دوران کې هم د هند د دولت طرفداره او پاکستان د مجاهدو طرفداره همداسې د مخکینی اسلامي امارت په راتګ کې بیا مثلا په دا نوي حکومت کې هم پاکستان تر اخره پورې ځان داسې دنیا ته ښوده چې د طالبانو تر شا ولاړ واوسیږي او کله چې اسلامي امارت کابل ونیو بیا داسې ځینې اوازې خپرېدلې چې مثلا هند له شمالي ټالواله یا مثلا د مقاومت په نوم چې کومه جبهه ایجاد شوې وه چې ګواکې هند شاید د هغې نه پشتیباني وکړي خو هند هېڅکله داسې یو مخاربه سیاست تر اوسه نه و غوره کړی په ښکاره توګه باندې اوس پاکستان د افغان حکومت ملاتړی دی ظاهرا خو ځان ملاتړی ښیي مګم سیاست کې تر اوسه پورې داسې په عملي شکل یې تر اوسه نه دي ښودلي که موږ او تاسې وګورو اته د موږ او تاسو په مخ باندې دا د تورخمو یا د بولدک دروازې هم دی چې په کومه ورځ د ده اموال صادریږي یا د ده په نفع اوسیږي په هغه ورځ دا دروازې خلاصي مګم یوه ورځ یا دوه ورځې بعد دا دروازې د موږ په مخ وتړل شي مثلا دغه د میوو موسم و چې د موږ له لاسه یې ورکړه د موږ میوې ټولې خرابه سوې یا په ډېره ارزانه بیه وپلورل سوې همداسې لکه د پیازو صادرات د موږ ټول په خپل وطن کې پاتې سو دا اوس یو من پیاز په شمال کې په 60 روپۍ خرڅېږي نو دا یو غټ ضرر ده چې د پاکستان له طرف نه موږ وینو دې کې بالکل زیارمل صاحب راځو اوس د هند دغه ناستې د جوړښت په تړاو دغه ناستې څه ډول جوړه شوې په کومو مسایلو به په باندې خبرې وشي دا داسې ناستې خو مخکې هم کېدلې لکه 2018 کال کې دغسې د افغانستان د امنیت په تړاو باندې په مثلا په تهران کې ناسته وسوه بیا په مسکو کې ناستې وسوې داسې ناستې هر کال ترسره کېږي حتی په 2020 کال کې هم په هند کې ورته کنفرانس یا ورته غونډه پلان شوې وه چې هغه د کورونا وایرس له طریق چې کله کورونا وایرس له طریقه ونه سو کولی چې هغه ناسته سوې وای نو دغه ناسته اوس فرصت ورته مساعده سو چې دغه غونډه اوس وسوه په دې غونډه کې اساسي مسله ما مخکې اشاره وکوله چې دا د منطقي هیوادو خپله ویره ده هغه ویرې ته موږ اشاره وکوله چې مخکې دغه تروریستي کومې ډلې چې وې په پاکستان کې روزل کېدلې اوس د منطقي هیوادونه داسې تشویش لري کېدی شي چې د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ډلې له پاکستان نه افغانستان ته راغلي وي ګرچې افغانستان یا د افغانستان اسلامي امارت ټولې نړۍ ته اطمینان ورکړی ده چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد په ضد هم نه کارول کېږي او نه به بین المللي یا تروریستي ډلو ته دا اجازه اسلامي امارت ورکړي چې د افغان په خاوره کې دوی فعالیت وکړي یا د بل کشور امنیت وګواښي خو بیا هم د منطقي هیوادونه هغه لري دغه ستونزه دغه ویره لري نو د دغې ویرې په اساس دی مثلا که چین خپله ویره لري قزاقستان ده که قرغیزستان ده ترکمنستان ازبکستان روسیه ایران کله چې څومره د داعش عملیات په افغانستان کې څومره زیاتیږي د ایران تشویش ورځ تر بلې نه زیاتیږي
هغه که وایي که داعش چیرې په افغانستان کې هسته قوي سي او دلته زیات ځای ونیسي نو دا کولی سي چې تهران هم وګواکي. بلکل د دې ترڅنګ بیا د طالبانو ته مې دا دی چې دغه ناسته کې د رسمیت په تړاو هم یو څه خبرې اترې وشي. رسمیت مسله به مطرح شي؟ حتما به داسې د رسمیت په تړاو خو خبر به مطرح سي. مثلا یو داسې یو راکارت یا یو داسې یو کڼلاره به پرې خبرې وسي چې څنګه وکولی سي چې د افغانستان فعلي ستونزې یو حل لاره ورته پیدا سي. هغه د حل لاره موږ او تاسې پوهېږو چې یوازې د رسمیت پېژندلو موضوع ده. په دې به بحث وسي. همداسې د طالبانو وایندویانو هم دا خبرې مطرح کړي دي. دوی خپله هم کومې غوښتنې چې له دغې غونډې درلودلې هغه یې د کتبي په شکل په دغې غونډې ته استولي دي چې په هغې کې دوه موضوعات خو ډېر دي خو دوه اساسي موضوع ته پکې اشاره سوې ده چې یوه د افغانستان د رسمیت پېژندلو موضوع ده او بله د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو موضوع ده. دغه موضوعات هم دې غونډې ته استول سوي دي او په دغه غونډې نه د طالبانو توقع دغه ده چې په دغه غونډه کې په دغه موضوعاتو بحث وشي. که چیرې مثلا دوی وکولی شي په دنیاوالو او په نړیوالو سازمانونو باندې غږ وکړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني چې افغانستان له ډېر یو خراب اقتصادي ناورین سره مخ ده. که دغه وضعیت په دغه شکل ادامه پیدا کړي نو په دې کې به د همسایه او د منطقي هیوادو خیر نه وي. که افغانستان هر څومره اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي هموغه دلته د ناامنیو ته زمینه مساعده کېږي، همدغوره تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه مساعده کېږي. نو د دغې لپاره منطقي هیوادونه هم دا غواړي او د افغانستان اسلامي امارت هم له دغسې غونډو نه دغسې غوښتنې لري چې دوی سره د رسمیت په پېژندلو کې مرسته وکړي. بلکل. بله مسله زیارمل صاحب چې تر ډېره په کور دننه بیا د هند دغه اوسنۍ ناسته او د ایران ناسته سره ورته بولي ځکه چې دوی وایي چې د ایران په ناسته کې هم د طالبانو نه څوک نه و غوښتل شوي او د هند په ناسته کې هم دغه دواړه ناستې سره ورته والی لري. طبعا د منطقي ټولې ناستې چې دي دا تقریبا ټولې همشکله یا همسو یا موازي ناستې دي چې هر کشور د خپل منافعو او د خپل د امنیت د ګواښلو لپاره مثلا د هند هم دا ویره لري. هند که چیرې دلته مثلا پاکستان په طالبانو باندې کاملا حاکمیت ولري یا طالبان مطابق هغه کوم سکیجول چې پاکستان غواړي چې په طالبانو یې تطبیق کړي مطابق د هغه سکیجول دوی مخته لاړ شي نو د هند ویره به زیاتېږي. که چیرې مثلا هر څومره افغانستان د تحریک طالبان او د پاکستان د دولت له منځه څومره منځګړیتوب وکړي دغه منځګړیتوب هند په خپل نفع نه بولي. دا د هند په ضرر ده. که چیرې دې خواته په دې مرز کې دا روابط د تحریک طالبان له پاکستان سره نږدې کېږي همالته د هند په ګډه پوله له پاکستان سره د کشمیر په قسمتو کې هلته کولی شي چې نورې تروریستي ډلې قوي سي او هغه وکولی شي د هند امنیت وګواښي. په دغه باندې د هند تشویشونه ډېر دي او لکه څرنګه د تهران نسته چې تهران طالبانو یوازینۍ غوښتنه یې دغه ده چې مثلا دلته د امریکا فعالیت کم و چې هغې موخې ته د ایران تر ځایه پورې رسېدلی ده او بله اساسي غوښتنه او موخه یې دغه ده چې مثلا افغانستان کې داعش ته د پښې ځای پاتې نه سي چې داعش کولی سي چې تهران ووهي. دا خو د تهران غوښتنې وې. د افغانستان دپاره د هغې غونډې لاسته راوړنې څه وې؟ لاسته راوړنه یې درلوده؟ خو موږ په داسې وضعیت کې نه یو چې داسې ناستو نه سل په سله په خپل نفع ګټه واخلو. په دې کې هر کشور چې دغه رقم ناستو میزباني کوي ډیره ګټه یې هغو ته وسیږي. خو موږ یې خالي دغوره کولی سو چې هلته د موږ په مسله باندې د موږ فعلي وضعیت باندې هلته یو بحث کېږي. دنیاوال هغه بحث ته متوجه کېږي چې که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تنه افغانستان له ګواښ سره مخ نه ده بلکې د منطقي نور هیوادونه هم له دغه ګواښ نه متضرره کېږي. نو کولی شي دغه د منطقي د هیوادو په منځګړیتوب باندې یا د دوی په وساطت باندې او دغسې ناستې د موږ لپاره یو ښه لابي سي په آینده کې په نورو داسې غونډو کې د موږ د رسمیت پېژندلو یا د موږ له نړیوالو سره د ستونزو خبرې مطرح سي او نړیوال د موږ د رسمیت په پېژندلو کې لږ چټک ګامونه واخلي. دغه به د موږ په نفع وسیږي او د داسې ناستو چې دا دفعتن او عاجله د موږ پر نفع کوم کار وسي داسې د لنډې مودې لپاره کوم خاصه تمه ترې نه لیدل کېږي. تر ډېره اوس دغه وروستۍ ناستې دا چې په تهران کې ترسره شوه اوس هندوستان کې ترسره کېږي او داسې مسکو کې عمده مسله یې امنیتي مسله وه چې دوی تر ډېره ویره لري چې له افغانستان نه په دوی باندې بریدونه ونه شي او دلته یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله باندې بدل نه شي. افغانستان کې یو ځل بیا نورې وسله والې ډلې فعالیت لري؟
د اوس لپاره نه، له کومې ورځې نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې واکمن شوی ده تر جایه پورې د نورو ډلو شتون دلته کم شوی ده او اوس افغانستان یو واحده هیواد ده او د افغانستان په ټولو برخو باندې تقریبا که ووایو چې 100% په دې خبرې باندې اسلامي امارت حاکمیت لري. و داسې یو ډله نشي کولی چې یو خپل سری پلان یا یو خپل سری حمله د بل هیواد په خاوره کې یا مثلا د بل هیواد په ضد باندې د افغانستان له خاورې نه اجرا کړي. که چیرې افغانستان په همدغه وضعیت کې پاتې سي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په همدغه حال واوسیږي، کاروبار په ټپه ودرېږي او افغانستان چې څه رقم لکه دا اوس چې کومې کډوالۍ ته مجبوره دي داسې ټول کډوالۍ ته مجبوره شي، همسایه هیوادونو ته لاړ شي، په هغه صورت کې کیدلی شي که وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان له خاورې نه نور د نورو هیوادو امنیت هم وګواښل شي او که چیرې طالبانو سره مرستې وشي او د افغانستان دولت په خپلو پښو ودرېږي، په هغه صورت کې دغه ویرې به د منطقي او د منطقي هیوادو لپاره کمې راځو اوس همدغې برخې ته زیارمل صاحب، دا چې د سیمې هیوادونه او ګاونډیان له دې نه ویره لري چې ګواکې افغانستان نه دوی ته ګواښ پېښ نه شي، خو تر ډېرې بیا تحلیلونه دا دي چې دغه اوسنی وضعیت خپله دې ته زمینه مساعدوي چې نورې وسلوالې ډلې د افغانستان کې فعالیت وکوي. دغه ځنډ نړیوال او د سیمې هیوادونه د څه دپاره رامنځته کوي؟ خو داسې ده د نړیوالو موضوع علیحده بحث ده او د سیمې هیوادو علیحده بحث ده. که چیرې مثلا امریکا یا د نړۍ نور هیوادونه د منطقي هیوادو سره همغږي واوسیږي، شاید د افغانستان ستونزه ډېر زر حل شي. خو په دې کې دلته امریکا چې ډېري دا ټول ځنډ یا کم خنډ چې مثلا د افغانستان په رسمیت پېژندلو کې یا افغانستان کې چې سم اقتصادي وضعیت حاکم شوی ده، د دې کنټرول ډېري د امریکا په لاس کې ده او امریکا هم غواړي چې هغه د جنګ غچ یا مثلا د طالبانو دوی مخکې په طالبانو غږ کړی چې یوه ډله هم باید کوشش ونه کړي چې افغانستان د زور له لارې یا د افغانستان د جنګ له لارې ونیسي. که څوک یې ونیسي موږ به هغه په رسمیت ونه پېژنو. دا غږ امریکا مخکې کړی، خو کله چې طالبانو کابل ونیو او افغانستان ټول د کنټرول لاندې راوسته، اوس امریکا هم یوازینۍ د افغانستان نه د غچ اخیستلو لاره همدغه ده چې افغانستان د رسمیت په پېژندلو کې خنډونه رامنځته کړي یا افغانستان ته حق و ناحق پلمې وګوري او نور نړیوال هم دې ته مجبوره کړي له ځان سره همغږي کړي چې ګواکې طالبان نړیوالو میثاقو ته یا نړیوالو قوانینو ته ژمن نه دي، نو ځکه د افغانستان د رسمیت پېژندلو کې دوی خنډ راولي او ځنډ راولي، له همدغې نه د طالبانو نه د جګړې غچ په دغه خبره کې واخلي. بلکل دوی د غچ اخیستو په تمه دي او ولې دلته د سیمې هیوادونه تر ډېره د افغانستان له وضعیت څخه ویره لري. که په تمه پاتې کېږي امریکا ته چې تر څو دغه مسله امریکا حل کړي، فکر نه کوي چې افغانستان به یو ځل بیا په لوی ګواښ باندې بدل شي د سیمې هیوادونو ته هم، او روسیه چین آیا د امریکا دغه وروستي دریځ ته په تمه کیدی شي؟ روسیه او چین هم د نړۍ له سترو هیوادو او د نړۍ تر سترو قدرتونو جملې څخه هغه هیوادونه دي. دوی کولی شي چې امریکا سره دوی هم د امنیت د شورا دایمي غړي دي. دوی کولی شي چې هلته په نړیوالو کانفرانسو کې خپله په سازمان ملل یا د امنیت د شورا په غونډو کې دوی دا خبرې هلته مطرح کړي چې په امریکا باندې هم فشار راولي او امریکا ته داسې وښیي چې مثلا افغانستان که کله له یو ستونزې سره مخامخ کیږي، دا تنه د افغانستان ستونزه نه ده بلکې دا د منطقي هیوادونه ټول له دغه خطر سره د تروریزم له خطر سره مخامخ کیږي. دوی کولی شي چې په امریکا تر جایه پورې فشار راولي او امریکا ته قناعت ورکړي، امریکا ته ووایي چې ته د غچ اخیستلو دریځ پرېږده، نور د رسمیت پېژندلو دریځ غوره کړه او د منطقي هیوادونه د تروریزم له خطر سره بیا مه مخامخ کوه. نو دوی کولی شي چې داسې په امریکا فشار راولي او د افغانستان د فعلي وضعیت ته تغییر ورکړي. نړۍ مننه زیارمل صاحب کور ودان چې خپرونه کې پر سره ملتیا وکړه. تاسو نه مننه. درنو لیدونکو، اوس هم بیرته راګرځو د خبرونو دوام ته. یو شمېر ادرسونه په افغانستان کې د ژورنالستانو له نوم نه سمه ګټه اخلي. دغه ادرسونه په تېرو 2 میاشتو کې د خبریالانو په نوم د خپلې کورنۍ غړي او نور غیر مسلکي کسان د پیسو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه ګواښ کوي که دغه ډول ادرسونه اصلاح نشي، نوم او هویت به یې ټولو ته ښکاره کړي. دغې چارې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي چې سختي دوی ګاللي، خو امتیاز هغوی ته ورکول کیږي چې په دې لاره ان تللي هم نه دي. د جمهوریت له ړنګېدو او د امارت په راتګ سره د ځینو نورو افغانانو ترڅنګ ډېر شمېر کسان د ژورنالستانو له نوم په ګټې اخیستنې وتلي دي. یو شمېر داسې ادرسونه هم شته چې ځانونه د ژورنالستانو ملاتړي ادارې بولي، خو بیا د خپلې کورنۍ غړي او نور غیر مسلکي کسان د پیسو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته لیږي. دغې چارې د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي او د اسلامي امارت سربیره د رسنیو د ملاتړو ادارو غواړي چې مخنیوی یې وکړي.
خبریالانو پر نوم باندې ناوړه استفاده وکوله او خپل خپلوان یې بهر ته نقل. دا د خبریالانو په روحیه باندې ډېر بدې اغېزې کړي دي. د تخلیق د پروسې له پیل نه تر اوسه پورې ځینو د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو په نامه باندې ځینې کسان وایستل چې دا له خبریالانو سره یو جفا او خیانت ده. خبریالانو په نوم باندې غیر مسلکي خلک خپل خپلوان خپل دوستان بهر ته انتقال کړي دي. نو د نړیوال ټولنې او د ژورنالستانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې دغه قضیو څېړنه وکړي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه هم د دغه ادرسونو له دې کاره خبره ده او ګواښ کوي چې که یاد مبهم ادرسونه ځانونه اصلاح نه کړي دوی به نوم او هویت ښکاره کړي او د مجازاتو غوښتنه به یې وکړي. میشه یک نوع هشدار باشه که به عنوان نهاد حامی ژورنالیستا هر رسانه‌ای که این کار میکنه یک روز افشا خواهد شد. اگر قرار باشه برنامه بسیار گرم پیش بره ما کلیپ داریم صدا داریم که در اختیار شما قرار خواهد دادیم که واضح گفته که در قیمت اینقدر پول و قیمت اینقدر دلار امریکایی ما اسناد به تاپا و امضای فلان رسانه به شما میدیم. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه له نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې افغانستان کې له هر چا سره د اړیکې نه نیسي او معلومو ادرسونو ته دې ورشي چې حقدار ته وسپارل شي. افغان تکواندو لوبغاړو په اسلام آباد کې د آزادې تکواندو په نړیوالو سیالیو کې 7 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې ترلاسه کړ. د پاکستان اوپن په نوم په دې سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د 3 رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په 2 ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تکواندو ویان ذبیح الله شهزاد ویلي دا بری د افغانستان لپاره یو ستر ویاړ دی. زموږ لوبغاړي وتوانېدل چې یو د سرو زرو 3 د سپینو زرو او 3 د ژیړو مډالونو ترلاسه کړي او زموږ لوبغاړو د نارینه‌وو په برخه کې د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی. دا لوبې 3 ورځې مخکې پیل شوې چې پکې د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه واخیسته. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې بیا ویلي دوی د لوبغاړو د هرکلي لپاره مراسم برابر کړي دي. دغه مراسمو لپاره د پنجشنبې ورځ ټاکل شوې ده. د بامیان کهمر د مخکینی ولسوال کابل کې نیول شوی دی. د ورکړل شویو راپورونو له مخې د کهمر د مخکینی ولسوال نظام الدین هاشم څو ورځې وړاندې کابل کې د اسلامي امارت ځواکونو نیولی دی. سرچینو ویلي نوموړی د اسلامي امارت استخباراتو له لوري نیول شوی خو د نیول کېدو لامل یې معلوم نه دی. تر دې وړاندې د نوموړي د کورنۍ غړو ویلي دي چې د هغه په تړاو تر اوسه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي. د دغه پخواني ولسوال نیول کېدو خبر پر داسې مهال ورکول کیږي چې د افغانستان اسلامي امارت د پخواني حکومت ټولو چارواکو ته د عفو اعلان کړی دی. تر اوسه اسلامي امارت د نوموړي د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 33 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټول هیواد کې پر کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,55,328 تنو ته ورسید. له دغه وزارت څخه په خپرو شویو شمیرو کې راغلي په یاده موده کې له دې وبا څخه 2 تنه مړه شوي او 14 تنه بیا ترې روغ شوي دي چې په دې سره د مړو شمیره 322 او د رغېدلو کسانو شمیره 128,982 تنو ته ورسېده. روغتیايي چارواکي وایي کووډ 19 ناروغي لا هم جدي ګواښ ده او هیوادوال باید روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه وکړي. دا ناروغي د لومړي ځل لپاره په چین راښکاره شوه چې تر اوسه یې د نړۍ په ډیرو شمیر هیوادونو کې د زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د هرات د استخباراتو د ریاست خبر ورکوي چې په تیره یوه میاشت کې هلته د بیلابیلو جنایي جرمونو په تړاو 40 تنه نیولي دي. د دغه ریاست په پرونۍ خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسان د وسلوالو غلاو، تښتونو او د اسلامي امارت له نوم څخه د ګټې اخیستنې په تور د هرات ولایت په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. د هرات د استخباراتو یو تن غړی وایي په نیول شویو کسانو کې 14 تنو په تښتونو، 20 تنو په وسلوالو غلاو او 7 تنو نورو بیا د اسلامي امارت له نوم څخه په ګټې اخیستنې کې لاس درلود.
نن د پاکستان په رسمي بلنه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي. بهرنیو چارو وزارت وایي یاد پلاوی کې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران هم شامل دي. د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ولسونو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې هغه موضوعات دي چې دواړه خواوې به پرې بحثونه وکړي. بل پلو بیا هم د نن په نوي ډیلي کې د افغانستان او سیمې په تړاو ستره ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته د سیمې هیوادونو لوړپوړي چارواکي وربلل شوي خو پاکستان پکې ګډون نه کوي. کابل ته بلنه نه ده ورکړل شوې خو اسلامي امارت تمه لري چې ناسته کې به د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو او همداراز افغانانو سره په مرستو بحثونه وشي. له بل لوري ټاکل شوي چې سبا پنجشنبه پاکستان کې د افغانستان په تړاو د ترویکا ناسته ترسره شي. په دغه ناسته کې چې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي، روسیه، چین او امریکا پکې ګډون کوي. په یاد کنفرانس کې به د روسیې او چین ځانګړي استازي برخه واخلي او دغه راز به د امریکا په استازولۍ په یاد کنفرانس کې افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازی ټام ویسټ ګډون وکړي. ویل کېږي د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هم دې غونډې ته وربلل شوی دی. د ترویکا ناستې د بحث موضوعات به د افغانستان اوسنی وضعیت، بشردوستانه مرستې او نور مسایل وي. د ترویکا کنفرانس تیره دوره په مسکو کې ترسره شوې وه چې روسیې ویلي وه د افغانستان په اړه دغه کنفرانسونه به دوام کوي او د دایمي ثبات راوستو لپاره به هڅه کیږي. راپورونه وایي امریکا طالبانو ته د رسمیت ورکولو هڅې پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا د اسلامي امارات په رسمیت پیژندلو لپاره پلمې لټوي او هڅه کوي چې په رسمیت یې وپیژني. راپور کې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هغه خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي له نړیواله ټولنې سره اړیکو ته د طالبانو تمایل دا ایجادوي چې نړیواله ټولنه هم افغانستان ته خپلې مرستې پیل کړي. بل پلو له امریکا له خپلو متحدینو سره خبرې کوي چې د اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو په بدل کې له طالبانو څه تمې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ به د امریکا له متحدینو سره سلا مشورې وکړي چې افغانستان کې له نوي حکومت نه څه غوښتنې لري. دغه وزارت ویلي ټام ویسټ به لندن ته لاړ شي او هم به پاکستان، روسیې او هند ته لاړ شي او د امریکا له شریکانو سره به دا موضوع روښانه کړي چې افغانستان له نوي حکومت نه څه تمه لري. تېره ورځ افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ خبریالانو ته ویلي و چې طالبان غواړي نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماټیکه ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو په خبره یې امریکا په یوازې توګه هیڅ هم نشي کولی. اسلامي امارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره خبرو اترو ته پر چمتووالي بوخت دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د خبرو له لارې د ستونزو پر حل باور لري او په دې برخه کې د امریکا له لوري د وروستي اقدام هرکلی کوي. ذبیح الله مجاهد ویلي د ستونزو د حل لپاره مذاکرات ښه پایله لري او په وینا یې دا ښه اقدام دی چې امریکا د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي زیاته کړې امریکا تر دې وړاندې هم د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوله. اوس هم چې کومې ستونزې پاتې دي د خبرو له لارې د حل وړ دي او اسلامي امارت یې هرکلی کوي. درنو لیدونکو اوس هم پر همدې موضوع باندې چې امریکا له اوسني حکومت له طالبانو سره د خبرو چمتووالی نیسي پر همدې موضوع باندې بحث لرو. په بحث کې راسره چارو شنونکی اجمل سهیل دی. سهیل صاحب سلام، ستړی مشه، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه. سلامات. سهیل صاحب امریکا ویلي چې له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی نیسي. دا اقدام د افغانستان په اړه څومره مهم دی؟ بدون شک نه چې دا اقدام خورا زیات اهمیت لري، هم د اقتصادي اړخ نه، د ډیپلوماټیک اړخ نه، همدارنګه د سیاسي اړخ نه او بیا په نورو اړخونو کې هم دا خورا زیات تاثیر لري ځکه چې متحده ایالات یو د هغه هیوادونو ده چې کولی شي په نړیواله کچه باندې
د طالبانو د نظام د مشروعیت ورکولو په لاره کې خورا کوټلي ګامونه پورته کړي. پر همدې اساس باندې دا ډیره زیاته مهمه ده چې متحده ایالات بیا د طالبان سره د خبرو او د تبادل د افکارو چمتووالی ښیي او دا د ژمنتیا ښیي د متحده ایالاتو چې دوی غواړي د قطر کې چې کومه پریکړه چې د متحده ایالاتو او د طالبانو په منځ کې شوې وه د هغه فیصله هغه جزئیات عملي کړي. نو پر همدې اساس باندې ډېر اړینه او ضروري ده چې متحده ایالات د طالبان سره د خبرو دریچه خلاصه کړي او بالاخره دا په اړینو مسایلو باندې تبادل د افکار وشي. بالکل صحیح صاحب، دې ته ورته بیا داسې راپورونه هم خپرېږي چې امریکا په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړي چې اوسني حکومت ته رسمیت ورکړي او د دې ترڅنګ داسې پلمې لټوي چې وګوري دغه اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. دا انګېرنې تر کومه سمې دي؟ دا تر ډیره بریده پورې په ځینې ناستو کې دا مطرح شوي ده. البته په تیر ناسته کې چې هغه تر ډیره بریده پورې د رسنیو د انظار نه پټ وساتل شو. البته په ظاهرا کې دوی ځینې موضوعات مطرح کړل چې کوم وخت کې ټام ویسټ د طالبانو د پلاوي سره په قطر کې ولیدل. نو هغوی کوشش وکړ دواړه لوري چې دغه مسایل د رسنیو نه او د خلکو د انظار نه پټ ساتي، بلې په هر صورت باندې ځینې اطلاعات ورو بهر ته درس کوي چې هغه په مهم مسایلو چې هغوی د دوی په منځ کې مطرح شوي وو او دوی په تقریبا سلا مشورې ته رسېدلي وو. بالاخره د نتیجې ته ترې رسېدلي وو چې هغه د طالبانو د لوري نه مشخصې غوښتنې وي او د متحده ایالاتو د خوا نه هم مشخصې غوښتنې وي. یوه جمله د هغه نه د طالبانو غوښتل چې اسدالله هارون چې کوم افغان زنداني ده په ګوانتانامو کې د هغه آزادول دي. همدارنګه د طالبانو یو ملاتړی په نام د حاجي بشر د هغه آزادول وو. همدارنګه د په څنګ کې فرضاً د متحده ایالاتو په لسګونو ښاروندیان چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او یا هغه چې امریکایي دغه لري پاسپورټونه لري هغه اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، هغوی د وتلو نه د افغانستان سره د مرستې په حصه کې دا وو. د په څنګ کې بدون د شک نه چې د ایران مسله دلته مطرح شوې وه، همدارنګه د چین او د روسیې او د ځینې نورو هېوادونو مسایل دلته مطرح شوي وو چې هغه د رسۍ نه پټ ساتل شوي وو. ولې په هر صورت باندې دغه ناسته چې کوم یو ده تصادفي نه ده، بلکې د مخکې په دې باندې خورا زیات بحثونه شوي وو. حتی بحث په دې باندې شوی وو چې متحده ایالات نه غوښتل شوي چې خپل ډیپلوماټیک څانګې بیرته په افغانستان کې فعالې کړي او هغه ډیپلوماټیک اړیکې د بیرته د سره راشروع کړي. نو دغه مسایل چې دوی په منځ کې مطرح شوي دي او دوی یو ځل بیا په دې موضوع باندې بحث سره کوي چې بالاخره کوم خلاوي لا اوس موجود دي چې د خلاوي د رفع په صورت کې د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو کې او همدارنګه د هغوی د مشروعیت ورکولو کې مرسته کولی شي. دوی به په دې باندې سلا مشوره کوي. نو د هغه نتایج به وروسته معلوم شي چې تر کومه بریده پورې دوی ژمنې دواړو طرف چې بل ته ژمنې کوي په هغه کې دوی دغه راځي فایق راځي. صحیح صاحب، د دغه ناستې نه وروسته ټام ویسټ داسې هم ویلي وو چې طالبان چې کومه غوښتنې لري امریکا یې په یوازې ځان نشي کولی، ولې تر ډېره د سیمې هېوادونه هم د امریکا روسي دریځ ته په تمه دي. اوس بالاخره څه فکر کوئ وروستی اقدام به څه وي؟ دا ځینې مسایل داسې پراته دي چې امریکا تر ډېره بریده پورې تر سوال لاندې راغلی ده. یو دا چې دوی په ناڅاپه ډول باندې فرضاً افغانستان نه پرېښودو. دغه د دوحې کوم پرېکړه چې کوم قرارداد چې شوی و هغه څو اړخه درلودل چې یو اړخ یې البته افغاني شو چې متحده ایالات په امنه فضا کې د افغانستان نه ووځي او د په څنګ کې دوی په منځ کې هوکړه وشوله چې بالاخره د یو بل پر خلاف باندې به دوی جګړه نه پیل کړي او د یو بل خلاف باندې به استفاده نه کړي د ځینې مسایل نه. ولې هغه دوام پړاو یا هغه اساسي پړاو چې هغه د بین الافغاني مذاکرات و هغه له بعده مرغه ناکام پاتې شول یا هغه ته نظر وانه اچول شو. پر همدې اساس پر متحده ایالات تر پوښتنې لاندې راغلي، د هغوی سیاستونو تر پوښتنې لاندې راغلي او که دوی
یو ور بیا فرضاً په افغانستان خصوصا د اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني یا دغه ته مشروعیت ورکوي او لا اوس هم چې ځینې اهم مسایل چې د نړیوالو انظارو پر بنسټ باندې هغه لا نیمګړتیاوې پکې وجود لري یا د اصلا ورته نظر نه دی اچول شوی چې دغه د ښځو د حقوق مسایل دي، فرضاً هغه د تعلیم مسله ده، د ښځو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده او د دې په څنګ کې د لږکیو حقوق مسایل دي، فردي ازادي ګانې دي، همدارنګه د سیاسي ډلو ټپلو حضور او حفظ په ټولنه کې او د یو ډیموکراتیک نظام خواته حرکت د ټول هغه نیمګړتیاوې دي که متحده ایالات په د ټولو باندې دا د ټول د نظر نه وغورځي او په ځانیزه ډول باندې یا په یو جانبه ډول باندې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي او هغه ته مشروعیت ورکړي. بالاخره دا تر پوښتنې لاندې راځي چې دوی په تاریخ کې هغه یو هیواد سره یعنې د دوی هغه values دوی هغه ارزښتونه چې د متحده ایالاتو ارزښتونه چې کوم دي چې هغه ریپبلیکنزم یا جمهوریت او د دې په څنګ کې کاپیټالیزم او ډیموکراسي ده دا تر پوښتنې لاندې راځي. نو پر همدې اساس باندې هغوی د یو پالمې په شکل دا مطرح کوي چې موږ په تنهایی ډول باندې دا نشو کولی حل کړو، نو دا یو نړیواله اجماع ته ضرورت ده. بالکل په دې کې شک نشته ده چې متحده ایالات نه باید په یو جانبه ډول باندې په دې مسایلو کې قضاوت وکړي، دا یو نړیواله اجماع ته ضرورت ده او دا پر ډیپلوماټیک راکړه ورکړه باندې ربط لري چې تر کومه بریده پورې افغانستان آماده ده چې د نړیوالو ارزښتونو کنونسیونونو درناوی وکړي او تر کوم بریده پورې نړیواله ټولنه آماده ده چې د افغانستان ملي ارزښتونه او د افغانستان ملي امنیت ته درناوی وکړي. سهیل صاحب، بله مسله له امریکا سره ده چې امریکا له افغانستان سره یوه مسله دا هم ده چې امریکا د افغانستان پانګه کنګل کړې ده او دا یوه لویه ستونزه ده د افغانانو دپاره. څه فکر کوئ دغه مسله به هم حل شي؟ دغه وروستۍ یو څه شنه چراغونه چې د امریکا له لوري نه او د دې تر څنګ دا چې غواړي طالبانو سره یو ځل بیا دوی خبرو ته چمتووالی ونیسي، دغه مسله به هم حل شي او که نه ځکه چې د امریکا په کراتو ویلي چې دوی دغه پانګه نه ازادوي؟ خامخا د دې لپاره بحث او تبادل افکار ته ضرورت ده دا چې افغاني پلاوی تر کوم بریده پورې کولی شي چې د امریکایي پلاوی سره د کله خبرو مذاکراتو باندې بحث ته کینی، دوی کولی شي وجانب لوري ته قناعت ورکړي. ولې مهمه او اړینه مسله دلته دا ده چې دغه کنګل شوي پیسې دا د افغانستان د ملت دي او په داسې وخت کې او په داسې شرایطو کې چې د افغانستان ملت د پیسو ته د خورا زیات اړتیاوې لري، ځکه چې د افغانستان مامورینو دولتي کارکوونکي چې کوم یو دي هغوی لا تر اوسه پورې خپل هغه معینه تنخواوې معاشونه یا حقوق‌الزمه چې کومه دغه نه ده ترلاسه کړې ده او دې په څنګ کې افغانستان د بشري ناورین سره مخامخ کېدای شي که چېرته دغه پیسې ازادې نشي او د په څنګ کې افغانستان سره بشري مرسته ونه شي، نو دا خورا یو لوی ناورین منځته راځي. نو پر همدې اساس باندې متحده ایالات اخلاقي مسؤلیت دا ده چې په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته کړي. ولې مهمه مسله دلته دا ده چې بیا هم طالبانو لوري هم باید یو څه ناڅه نرمښت وښيي، آمادګي وښيي او د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو ارزښتونو او د په څنګ کې کنونسیونونه چې کوم یو دي هغه ته پابند پاتې شي. نو په هغه صورت کې دغه پیسو په مسله کې کېدای شي بحث وشي او بالاخره د ازادولو کې لازم اقدامات وشي. ولې مهمه او اړینه مسله دلته بیا دا ده چې د دې ازادولو په صورت کې باید ځینې شرایط په نظر کې ونیول شي یا شرطونه کېښودلی شي چې دغه پیسې په هیڅ صورت باندې په نظامي برخه کې ترې ګټه پورته نشي او یو منظم او یو منصفانه اقتصادي پلان په ترڅ کې دا ترسره شي تر څو وشي کولی شي د افغانستان خلک ته بسیینه پیدا شي او همدارنګه د افغانستان خلک د بشري ناورین نه وساتلی شي. او که چېرته بحث دا وي چې دا پیسې فقط صرف د اسلامي امارت د یو ډلې په عنوان باندې د خپلو ګټو د پراختیا
لپاره او د خپلو ملګرو د ګټو په پراختیا لپاره وکړي، نو په هغه صورت کې به دا یو لویه ننګونه وي د طالبانو ادارې لپاره، همدارنګه د متحده ایالاتو بالکل. سهیل صاحب، که د طالبانو د دریځ په تړاو راته ووایي، تاسې د نرمښت یادونه وکړه، آیا طالبان تر اوسه په دغه مسله کې نرمښت نه ښیي؟ له بعده مرغه چې تر اوسه پورې هغه انتظار ته نه کېده چې دوی هغه لازم اقدام وکړي، سره د دې هم چې ځینې د سیمې هېوادونو نړیواله ټولنه د یو عامشموله حکومت غواړي یا پراخ بنسټی حکومت په افغانستان کې غواړي، چې زه چندان هغه نظر هغه شکل چې دوی غواړي زه ورسره همغږی نه یم. ولې مهمه او اړینه مسله دا ده چې د افغانستان د ټولو اتباع او افغانستان د ټولو قومونو لږکیو مشترک کور ده، او لازمه دا ده چې ټول قومونه او د په څنګ کې سیاسي ډلې په دې کې مشارکت ولري. نو پر دې اساس باندې دغه یو لویه ننګونه ده چې لا تر اوسه پورې طالبانو دې ته غاړه نه دی ایښې چې هغه قومي او دې په څنګ کې ژبني او بالاخره د سیاسي مشارکت ما سره وي چې په هغه کې ټول د افغانستان خلک خپل نمایندګي وشي کولی او ټول خلک خپل ځان پکې وګوري. نو پر همدې اساس باندې دا یو لویه ننګونه ده. طالبانو په دې کې نرمښت نه دی راوړی، د په څنګ کې فرض د تعلیمي مسایل دي، د مخصوصا د ښځو د حقوقو مسایل دي، او لکه اوس هم نظر واچوو دا یو حکومت یا یو دولت چې دا د څو برخو نه تشکیل شوی ده، چې یو مشخصا یو هیواد جغرافیه ده، بیا دغه هیواد وګړي دي، بیا ملي حاکمیت ده او تمامي ارضیت ده. د دې په څنګ کې بیا بله مسله د خپل حکومت راځي چې د حکومت بیا په دې په څنګ کې بیا بالانس او چیک اند بالانس، یعنی سهیل صاحب بلکل راځو اوس همدغه برخه ته. هغه شرایط چې نړیوالو طالبانو ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ایښي وه، آیا له تر اوسه یې کوم یو عملي کړی نه دی؟ ځکه چې طالبان تر ډېره وایي چې دوی د رسمیت پیژندنې په تړاو ټول هغه شرایط چې نړیوالو ورته ایښي وو پوره کړي وه. د ټولګډون حکومت په تړاو طالبان وایي چې حکومت یې پراخ بنسټه دی، ولې د نړیوالو فرمایشات نشي منلی. کوم فرمایشاتو یادونه کیږي او د دې ترڅنګ د نجونو د زده کړو یادونه مو وکړه. ورو ورو په ځینو ولایتونو کې دغه ښوونځي هم پرانیستل کیږي، تازه په هرات کې هم پرانیستل شو. څه فکر کوئ آیا له تر اوسه یې هېڅ شرط نه دی پوره کړی؟ دغه پراخ بنسټی حکومت بحث چې کیږي، یو تفاوت باید موږ په نظر کې ونیسو چې یو تقسیم د قدرت او بل بیا دغه په سیاسي جوړښت کې یا په یو هیواد کې او بیا په یو نظام کې هغه مشارکت او د تقسیم په منځ کې لږ څه ناڅه توپیرونه وجود لري. که دغه تقسیم یا دغه انډول د قومونو پر اساس باندې کیږي، لکه چې تیر ځل باندې شوی و، دا بیا اداره د ناکامۍ سره مخامخ کوي. زه هم طرفدار نه یم چې دغه تقسیم د قدرت د قومونو پر انډول باندې، بلکې هدف دلته دا ده چې کله موږ فرضاً د یو پراخ بنسټی حکومت بحث مطرح کوو، هغه دا ده چې د یو مشخصې ډلې لپاره مختص شوی نه یا د په څنګ کې بحث دلته وجود لري چې باید سیاسي مشارکت وجود ولري، یا هغه ډلې او ټپلې یا هغه افراد او اشخاص چې هغه کارفهمه دي او پروفیشنلز دي، هغوی د طالبانو د مفکورې سره همغږي نه دي یا طالبانو د کړنلارو سره همغږي نه دي، نو کې د هغوی ګمارنه په حکومتي چارو کې دا لویه لاسته راوړنه به وي او د په څنګ کې هغه سیاسي مشارکت په منځته راشي. او بیا راغلو د ښځو او د نجونو د تعلیم په برخه کې خامخا دوی څه ناڅه ګامونه پورته کړي دي، ولې دا بسنه نه کوي که چېرته دوی دې لپاره آماده نه دي چې فرضاً هغه لازم شرایط چې دوی ورته توجه کوي چې هغه د ښځو د تعلیم په رابطه کې وجود نه لري، بلکې اوس خو دنیا پرمختللې شوې ده، اوس دې فرصت شته، لکه اوس موږ چې په جرمني کې او په اروپا کې آنلاین د دفتر د هوم افیس یا د کور د دفتر نو په همدې اساس باندې دوی کولی شي آنلاین سیستم د مالي سیستم او تعلیمي سیستم فعال کړي چې تر څو نجونې ټول وشي کولی په افغانستان پراخه کچه باندې درسونو کې برخه واخلي. نړۍ مننه. کور ودان سهیل صاحب چې خپرونه کې ورسره ملتیا وکړه.
مننه ستاسو نه. د چارشنونکو اجمل سهیل را سره په خپرونه کې میلمه وه. د امریکا او روسیې څرګندونه ته ده چې د طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په دې موضوع مو سره بحث وکړو. اوس هم ځو لنډه دمه اخلو. تر دمې وروسته بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته. سلام ستړي مشئ درنو لیدونکو. یو ځل بیا بحث لرو د پاکستان ناستې په تړاو چې دغه ناستې افغانستان ته څومره لاسته راوړنې درلودی شي او موخه د دغه ناستې څخه او د دې ترڅنګ اغېزې به د اوسني وضعیت په تړاو څه وي ده چې سبا پنجشنبه د پاکستان په کوربهتوب ترسره کیږي. په بحث کې راسره چاره شنونکی یاسین حبیب دی. حبیب صاحب سلام ستړي مشئ، ښه راغلاست په راډیو. حبیب صاحب د پاکستان ناستې تاسو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به شما و همکاران محترم شما و بینندگان نهایت عزیز تلویزیون شمشاد چه در داخل و چه در خارج. ببینین خواهر نیازی، ما در گذشته ها این مسائل یاد میکنیم. امروز پاکستان همسایه ما هست. 2,500 کیلومتر با ما به اصطلاح یعنی در همسایگی ما با هم مرز هستیم. و از جانب دیگه هم در طول سالیان اخیر به میلیون ها مهاجر افغانای ما همیان هم مهاجرین ما در همونجا هست. و از جانب دیگه امروز پاکستان، ملت پاکستان، مردم پاکستان برادران هم کیش و هم زبان و هم مذهب و هم دین ما هستند. برادرها و خواهرها همه با هم یک مشترکات با هم داریم. خوب است. در گذشته میگفتم یک مناسبات خوبی بین پاکستان و افغانستان باید باشد. به خاطر از اینکه اگر شما به یاد داشته باشین در گذشته ما که بحث میکردیم از زعمای زمان حکومت‌های وقت میخواستیم که چرا مشکلی که بین افغانستان و پاکستان هست این حل نمیشه. چرا اونا از نای افغانستان احساس نگرانی داشته باشن، اونا احساس ترس و وحشت داشته باشن. درست است، ما با همه دنیای حق ماست، ما مستقل هستیم، با هندوستان دوستی داشته باشیم، ترکیه، سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و دور و نزدیک، این حق ماست. من حیث یک کشور مستقل آزاد و آباد و خیر وابسته با همه کشورها، اما با پاکستان، حتی با ایران، با کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اینا همه ما باید این یک روابط تنگاتنگ حس همجواری باید داشته باشیم. ما در امور داخلی از اونا مداخله نکنیم، اونا در امور داخلی ما مداخله نکنن، فقط روابط تجارتی و دوستی و فرهنگی و کلتوری همه داشته باشیم. پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینه چا مساعده کړې؟ اوسنۍ کومه ناسته چې دوی ترسره کوي او د افغانستان په وضعیت کې به دوی اغېزې ولري؟ ببینین خواهر نیازی، اون طرف هم در گذشته هم گفتیم، بارها گفتیم، مکررن گفتیم، علاقات اون طرف هم در نظامهای پاکستان اون طرف هم علاقات وجود داشت، این طرف هم در نظامهای ما، حکومت‌های وقت ما هم علاقات وجود داشتن که میخواستن پاکستان و افغانستان با هم روی مسائل دشمن بسازن. این جنگ بین این دو کشوره، زمینه‌های مداخلات دشمنی را بین دو کشور مساعد بسازن که کردن امی کاره، ولی اهداف دیگه داشتن که او اهداف خائنانه از اونا فقط هم تجزیه افغانستان بود، هم تجزیه پاکستان بود، به خاطر ایجاد یک کشور جدا از پاکستان، جدا از افغانستان که یک بخش از سرزمین ما را اونا به در بر بگیره، یک بخش از اونها را در اون مسائل خط دیورم یک جفای تاریخی بود که در گذشته ها اضافه از 120 سال طی شد یا 130 سال کور ما تایید نمی‌کنم حالش شد. حالا خوش شد، امو جفا شد، امو خیانت تاریخی و حق مردم افغانستان شد که مسئله دیورن، مایده دیورن امضا کردن، یک مقدار اراضی ما باید نادیده ونیول شي دغه موضوع. خب آلی چی چاره چیست؟ آیا به خاطر اون مسئله اوس وخت دی چې دغه مسایلو باندې بحث وشي؟ لومړنۍ مسایل چې دی هغه باید مطرح شي. پاکستان هم د ستونزې څه شي دي د افغانستان؟ مشکلات پاکستان با افغانستان مسائل خط دیورن است، مسائل آب کنر است. در این اساس که ما همیشه گذشته ها گفتیم، از زعمای افغانستان زبان کرزی گفتیم، در زبان غنی گفتیم که این مسئله را شما به شکل درست و آبرومندانه و عادلانه حل بکنیم که اینمی دشمنی، اینمی تشویش دیگه بین افغانستان و پاکستان از بین بره. دیگه راستیان دیگه جنگ دیگه منتفی شد، طابقه ملت ما قربانی بده، طابقه ملت ما کشته و زخمی بشه، طابقه به اصطلاح اونا ما را متهم کنه که ما گویا در امور داخلی از اونا مداخله میکنیم با همکاری هند.
و ما علیه از اونا ادعا بکنیم که گویا اونا در امور داخلی ما مداخله میکنن تا بکای در بین دو برادر دو کشور برادر مسلمان دغه اوسنۍ ناسه چې هم د پاکستان تر سره کیږي نن د هند ناسه د ثبات د پاکستان دغه ناسه هم په سیالي تر سره کیږي بدون شک بدون ما اولا نشستی را که امروز قرار است در هند برگزار شود از نماینده امارت اسلامی دعوت نکردن ایران ما محکوم میکنم مثل که ایران قبلا نشستی را دایر کرده بودن ولی نماینده امارت اسلامی را اینا دعوت نکردن. ببینید خواهر نیازی امروز این که چه قسم آمد امروز اکثریت قاطع اراضی افغانستان در کنترل مدیریت امارت اسلامی افغانستان است. امروز تقریبا اضافه از 92% یا 98% یا مکمل یا یک چیز کم زیاد امروز در مدیریت اراضی افغانستان، مردم افغانستان در مدیریت امارت اسلامی است. امروز هر رقم کس امروز اینا به نمایندگی از مردم افغانستان و نمایندگی از خاک افغانستان، جغرافیای افغانستان امارت اسلامی گپ میزنن. باید یک قبولش دارن یا ندارن یا به رسمیت میشناسن کشور هند یا ایران به رسمیت باید نماینده امارت اسلامی را میخواستن، ایرانا میخواستن، هندا میخواستن و میقسم پاکستان نسته که به گډون وکړي. پاکستان خب امروز که هم جلسه دارن خود طبعا بین دو کشور هند و پاکستان یک دشمنی هست. این پاکستان هم تشویشش همیست که دست درازی‌های هند در امور داخلی افغانستان صورت نگیره. بارا اونا به اصطلاح زعمای قبلی ما را رژیم‌های قبلی ما را متهم می‌کردن که به اندیا اجازه میدادن که اندیا از خاک افغانستان گویا در امور داخلی پاکستان مداخله میکنن، مخالفین پاکستان را تجهیز میکنن، امکانات میدن. گشت خوره من یک تحلیلگر برای من چیز ثابت نشده بود ولی ادعای از اونا بودن. چرا این ادعاها باید باشد؟ چرا ما همین ایده را علیه از اونا کنیم؟ چرا اونا همین ایده را علیه ما بکنن؟ باید در بین دو کشور با هم برادر مناسبات خوب دوستانه باید باشه که اونا از ناحیه ما مطمئن باشن، سکون دل داشته باشن، ما از ناحیه از اونا مطمئن باشیم، سکون دل داشته باشیم. حالا که در پاکستان اونجا قرار است امروز نشستی را روی مسائل افغانستان، مشکلات افغانستان دایر بکنه و قرار است که سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان جناب آقای امیرخان متقی برن اونجا. یک اقدام نیک است. ما امیدوارم که ایت افغانی که اونجا میرن مسائل را خوبی را اونجا مطرح کنن با پاکستانیا طور مسائل را مطرح بکنن. سفر چې اوس پاکستان ته نن تر سره شو او زمونږ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ دغه پلاوی پاکستان ته لاړ. دا به څومره دغه مسله یقیني کړي چې هلته به سبا ته پاکستان هغه ناسته چې جوړوي ترویکا ناسته هغې کې به هم دوی ګډون وکړي. خب خوب است که اینا اونجا برن. فقط از زعمای پاکستان، مسئولین پاکستان، مقامات پاکستان این خواسته ها را داشته باشند که افغانستان، ملت افغانستان من حیث یک کشور دوست شما، من حیث یک کشور برادر شما در کنار شما هست. به خوشیایتان خوش است مردم افغانستان، به رنج و آلامتان جگرخون است مردم افغانستان. هیچگاه به اصطلاح مردم افغانستان حق مداخله را در امور شما نمیتن. همین قسم شما هم همین توقع را دارن. مناسبات سیاسی، تجارتی، تکنیکی، فرهنگی، کلتوری یک مناسبات نیک با هم برادرانه داشته باشیم. اونا باید از ناحیه افغانستان مطمئن باشن. خصوصا جلساتی که دایر میشه در پاکستان یا خوب بود که اگر هندوستان جلسه را دایر کرده بودن راجع به مسائل افغانستان، نماینده پاکستان ها میخواست، نماینده افغانستان ها میخواست. پاکستان خپل پکې ګډون نه ده کړی او د دې ترڅنګ د هندوستان د ناستې ته ډېره موضوعات به امنیتي وي، په امنیتي موضوعاتو باندې بحث کوي. پاکستان پکې خپل ګډون رد کړی دی. خب چون هندوستان نماینده افغانستان را دعوت نکرده بود روی همین اساس پاکستان هم حاضر نشد. اینمی مثل که ایران دعوت نکرده بود. اینمی یک نوع سوال برانگیز بوده برای پاکستان. باید نماینده افغانستان دا چې امارت نه دی تللی پاکستان خپل ګډون رد کړی او کنه نور مسائل هم شته. اینا خو شاید سخنگویایشان واکنش‌های نشان داده باشند، واکنش‌های خوب یک مقدار محتاطانه. اینا هم نمیخواین، این امارت اسلامی هم نمیخواین که مناسباتشان با ایران خراب شود. اینا هم نمیخواین مناسباتشان با روسیه خراب شود. اقدام نیک است، کار نیک است. ما این روحیشان تایید میکنه. من حیث یک انسان بی‌طرف، مستقل و رئیس یک حزب سیاسی
من این نظر از اینا را، روش از اینا را، این پالیسی بیرونی از اینا را تایید میکنم که خوب است که با همسایه ها مناسبات خراب نشه، با ایران مناسبات خراب نشه، با روسیه مناسبات، با کشورهای آسیای میانه همچنان روسیه مناسبات خراب نشه، حتی با هند مناسبات خراب نشه، با پاکستان مناسبات نیک دوستانه داشته باشیم، اما عدم مداخله در امور یکدیگر. اینجا جدا رهبرای امارت اسلامی، چه پاکستان باشه، چه ایران باشه، چه روسیه، کشورهای آسیای میانه باشه، چه چین باشه، اینا مثلا رهبرای عزیز امارت اسلامی جدا این مسائل را در نظر بگیرن. ببینین خواهر نیازی تا بکی ما غلام کشورهای بیرونی باشیم، تا بکی کشورهای بیرونی، کشورهای کفری و غیر کفری در امور ما مداخلات داشته باشند، برای ما زعیم تعیین کنند، برای ما اعضای پارلمان تعیین کنند، برای ما والیات تعیین کنند، برای ما وزیرات تعیین کنند، برای ما تقریبا مسئولین تعیین کنند. ما باید یک حکومت داشته باشیم که به هیچ کشوری دور و نزدیک، کشور اسلامی و کفری، اجازه مداخله در امور داخلی ما را ندن، اجازه به اصطلاح باداری و آقایی در حق مردم افغانستان، در حق کشور ما، امی رهبرای عزیز امارت اسلامی با آنها اجازه ندن، ولو امریکا باشه، اتحادیه اروپا باشه، چین باشه، روسیه باشه، کشورهای اسلامی باشه، همسایه ها باشه، دور نزدیک باشه، کشورهای عربي باشه، هر کس باشه. بالکل. د پاکستان د ناستې د جوړښت په تړاو کراته وایي هند دغه اوسنۍ ناسته د ډېرو امنیتي مسایلو باندې خبرې اترې دي. د پاکستان په دغه ناسته کې به په کومو مسایلو باندې د ډېرې خبرې وشي؟ خب شاید این مسئله اگر در پاکستان مسئله می باشه یا در هند هم موضوعات امنیتیشان هست، منطقه را میخواین به در آجندای بحث خود نداشته باشن روی قضایای افغانستان، روی این که آیا حکومت تحریک اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسن، امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن یا نشناسن. شاید با اونا روی مثلا با نمو متحدینشان کشورهایی را که اینا دعوت کردن با اونا سلام و مشوره بکنن که ما چطور کنیم و چه قسمی را به رسمیت بشناسیم نشناسیم. همچنان مشکلات دردناک طاقت فرسای جانکای اقتصادی مردم افغانستان است که زمستان پیش آمد. در جانب دیگه روز به روز اوضاع اقتصادی افغانستان بدتر میشه. اگر اوضاع امنیتی ما خوب شده درست شده لله الحمد، ولی اوضاع اقتصادی ما روز به روز به طرف به اصطلاح قرار روان است. امروز مردم ما هم نسبت به روز گذشته مشکل به اصطلاح مصیبت بارتر میشن. نقطه مشکلات اقتصادی در تنگنا قرار میگیره، در تنگنای اقتصادی قرار میگیره. ممکن راجع به مسائلی که کمک برای افغان ها شود نشود، چه قسم شود، با چه سیستم شود، با کدام میکانیزم این صورت بگیره. در هند هم شاید این مسائل باشد، در پاکستان هم شاید این مسائل باشد. این مسئله پاکستان خو مسائل تجارتی هست، اموال تجارتی. بلکې د هند په ناسته کې به د هند د بحث موضوعات او اجنډا کې د رسمیت پیژندل او کنګل شوی پیسې پکې هیڅ شامل نه دي. څه فکر کوي پاکستان به دغه موضوعات مطرح کړي؟ خب پاکستان هم چیزا ممکن که چیزایی را که هند مطرح میکنه در آجندای جلسهشان، شاید پاکستان هم همین را در آجندای جلسهشان بگیرن. به خاطر که شما بهتر میفهمید بین هند و پاکستان از دیر زمانی تا به امروز رقابت ها و دشمنی ها وجود دارند. هند پاکستان علاقمند نیست که در امور داخلی افغانستان یا در قضایای افغانستان این رول مهم را بازی کنه، رول فعالی را بازی کنه. علاقمند نیست. همین قسم هند هم علاقمند نیست که پاکستان در قضای افغانستان یک رول عمده و اساسی را داشته باشه. ولی زعمای افغانستان در نمت یک بوها که بین رقابت‌های بین هند و پاکستان است، زعمای افغانستان استفاده مثبت بکنن از این مطالعات. خب خوب است پاکستان من حیث یک کشور همسایه ما که در این همجوار ما هست، برادر یک کشور مسلمان و خواهرها و برادرها و پاکستانی ما همه به اصطلاح با ما وجه مشترک دارن از نقطه نظر زبانی و دینی و مذهبی و اسلامی و قرآنی، همه چیز نژادی با ما وجه مشترک دارن. اما هند دور است، ولی با آن هم در هند تقریبا 500 میلیون مسلمان وجود دارند. ما باید زعمای ما اگر امارت اسلامی است یا هر نوع از نظامی است با هند روابط داشته باشه. مناسبات چنانچه که مناسبات عنعنوی وجود داشت از گذشته، ولی او حفظ کنه، ولی نه به این معنا که هند در قضایای ما دخالت‌هایی داشته باشن، این دستاندازی‌هایی داشته باشن به خاطر رقابت با پاکستان. ما باید زعمای ما کوشش کنن که حق اجازه را این جرأت برای ایندیا نتن.
به خاطر از اینکه امروز پاکستان همسایه ما در همسایگی ما قرار دارد. سره له دې چې پاکستان زمونږ ګاونډی هیواد دی، مشترکات هم تر ډیره ورسره لرو، هم جواره هم دی او نږدې هم دی نسبت له هند نه، ولې تر ډیره نیوکې په پاکستان باندې دي، د دوی په کړنو باندې دي نه د هند په کړنو. ببینید یک چیز من خدمت شما عرض بکنم که در گذشته اشتباه زعمای افغانستان بودن. زعمای افغانستان در گذشته در طول از من به یاد دارم این از زمان صدارت شهید سردار محمد داود خان تا به امروز زعمای افغانستان در قبال مسائل پاکستان یک پالیسی مثبت فعال درست اکتیوی را اینا بازی نکردن، روی دست نگرفتن، یک مکانیزمی را روی دست نگرفتن که پاکستان طور قناعت بتن با پاکستان طور یک مناسبات داشته باشن که یا برقرار بکنن که پاکستان از ما دیگه احساس خطر نکنن. حالا ببینین د پاکستان ویروس شي نه ده. خب من خب پیشتر خدمت شما گفتم که یکی مسائل خط دیورن است، دوم مسئله آب کنر است، دریای کنر است، سوم مسئله که اونجا اونا ادعا میکردن که کشور هند استخبارات هند از طریق افغانستان در مسائل داخلی پاکستان مداخله میکنن، بعضی از مخالفین پاکستان را تجهیز میکنن، دیگه میکنن که نمیرن نتانستن همین زعمای گذشته ما یعنی طول همه سال نتانستن. حتی خود شما خدایات ندارین در زمان حمام تولدم نبود، حتی سردار محمد داود خان امر سفربری و جنگ علیه پاکستان داده بود. و می اساس دیگه اینو دشمنی ها و اونمو مخالفت ها و اونمو حس بدبینی ها تا به امروز موجود است. من امیدوارم که زعمای امارت اسلامی کوشش کنند یک مناسبات خوب درست نیک اکتیو فعال را با زعمای پاکستان برقرار بکنن که اونا هم خوش راضی از افغانستان باشن و ما هم خوش راضی از پاکستان باشیم، اونا هم احساس خطر از ما نکنه که ایندیا از طریق افغانستان بر ما مداخله میکنن و ما هم از ناحیه پاکستان مطمئن باشیم که پاکستان دیگه با ما دوستی و برادری و همجواری دارن، همکاری میکنن، ما را در همه عرصه ها امنیتی و اقتصادی و سایر تجارتی ما را همکاری میکنن، یاری میکنن. اینم تو زعمای امارت اسلامی یک جوی را یک فضای را مدام است. نړۍ مننه حبیب صاحب قربان چې فرانه کوم را سره ماتې وکړه. درنو لیدونکو سم بیرته راګرځو د خبرونو دوام ته. په همدې حال کې ننګرهار کې میشتو خبریالانو ځایي مسؤلینو سره ناسته کې خپل ستونزې شریکې کړي دي. د ننګرهار مسؤلین وایي ستونزې درک کوي او هڅه کوي چې د خبریالانو د کار پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. هلته میشتو خبریالانو ویلي اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او د دوی کاري ساحه یې محدوده کړې ده. ننګرهار چې د علم او فرهنګ کور بلل کیږي او د خبریالانو او رسنیو کارونه پکې تل په مسلکي توګه له خنډ او ځنډ پرته ترسره کیږي. په دې وروستیو کې خبریالانو شکایتونه درلودل چې اطلاعاتو ته لاسرسی یې کم شوی دی او په مسلکي کارونو کې له ستونزو سره مخ دي. په هیواد کې د نظام له بدلیدو وروسته چې یو شمېر خبریالان له هیواده وتلي دي، ګڼ نورې له شته مشکلاتو سره خپلو چارو ته دوام ورکوي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس کاري حنیف الله د خبریالانو سره د همغږۍ په موخه ناسته وکړه او خبریالانو د خپل کار پر وړاندې شته مشکلات ورته په ګوته کړل. خو موږ نننۍ ناسته په دې موخه وه چې د همغږۍ خبره وه. په کار دا ده چې ژورنالیستانو سره لکه څنګه چې د فرهنګ رئیس ژمنه وکړه چې د دوی د خوندیتوب، د دوی د کاري ساحې، همدارنګه په ریپورټینګ کې دوی ته لاسرسی، دغه برخې ژمنې وکړي، وعدې وکړي، دغه عملي کړي. د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د اطلاعات فرهنګ رئیس سره موږ خبریالانو د همغږۍ ناسته لرله. متاسفانه په ننګرهار کې اطلاعاتو ته لاسرسی بیخي صفر کې شوی دی. موږ سره د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې سره هره ورځ همدغه ستونزه خبریالان شریکوي. نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات دي. حتی خبریال د یو عادي موضوع دپاره هم مجبور دی چې 2-3 ورځې انتظار وباسي او بالاخره ریپورټ د چارواکو د نظر نه پرته نشر کړي. خبریالانو سره د کلتور رئیس له ژمنو وروسته دوی هیلهمند دي چې د کار پر وړاندې خنډونه به یې هوار شي او دوی به د هیوادنیو ارزښتونو او مسلکي رسالت سره سم خپل کارونه مخته یوسي. په دې کې معلوماتو ته په لاسرسي، د ژورنالیستانو په خوندیتوب، په ښې همغږۍ او په نوې پالیسۍ باندې بحث وشو او هدف یې دا و چې د دې په رڼا کې څنګه کیدلی شي چې د ژورنالیزم اصول او د وطن د خیر دپاره استفاده ترسره شي. موږ دې ته په نیک اقدام باندې ګورو او هیلهمند یو چې دغه ډول ناستې د همغږۍ او دغه ډول معلوماتو ته د لاسرسي دپاره هڅې لا پسې ډېرې او بریالۍ شي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس کاري حنیف الله بیا له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزې به حل شي. د اسلامي امارت د کسانو له لوري له خبریالانو سره د ناسم چلند مخه به ونیول شي او د امنیت خوندیتوب ته به یې پام وکړي. د کلتور رئیس وایي په دې موخه یې نوی پلان جوړ کړی چې څنګه د خبریالانو پر مخ پرتې ننګونې ختمې کړي او رسنیز فعالیتونه په عادي شکل مخکې یوسي. دغه نننۍ غونډه چې موږ جوړه کړې وه دا د ژورنالستانو د همغږۍ په اړه باندې چې یو بل سره د موږ دوی همغږي وي او ترڅنګ د دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه باندې او انشاءالله آینده کې هم دغه رقم د غونډو ترتیبات موږ لرو چې ترڅنګ دا ژورنالستان ورونه اطلاعاتو ته لاسرسی هم ولري. ننګرهار د رسنیو فرهنګي فعالیتونو کور دی چې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو دروازې تړل شوي ګڼ خبریالان هم بیکاره شوي دي او پاتې نورې رسنۍ هم له ګڼو مالي ستونزو سره مخ دي. د رسنیو مسؤلینو وویل که مالي سرچینې پیدا نه کړي ګڼې رسنۍ نورې هم په لنډ وخت کې خپل نشرات بندوي. سحرګل احساس، شمشاد نیوز، جلال آباد. کابل کې پر لسګونه بې ځایه شویو کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه مرسته د نړیوالې هومډیکا مرستندویه ټولنې لخوا پر 80 کورنیو وویشل شوې. د دې مرستو د تنظیم او ویش مسؤلین وایي لومړیتوب د جګړو له کبله بې ځایه شویو ته ورکوي او هڅه کوي دغه بهیر ولایتونو ته هم وغځوي. کابل کې لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي او لومړنیو توکو مرسته وشوه. دغه مرستې د نړیوالې هومډیکا مرستندویه ټولنې لخوا شوي او نن پر 80 بېوزله کورنیو وویشل شوې. اړمن او بې ځایه شوي کډوال له دغه مرستو خوښ دي او وایي له تېرو 2 میاشتو راهیسې په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي. ما از امارات اسلامی و از مؤسسات کمک کننده برای طبقه بیجا شده و مهاجرین بسیار سپاسگزار هستیم که در وقت اشد ضرورت که مردم غیر از همی که احتیاج دارند به یک لقمه نان خوردن که مؤسسات در این زمانه دسترسی میکنه و از دست ما افغان ها میگیره، از دست بیجا شدگان و مهاجرین و بسیار زیاد خوشحال هستیم به خاطر از اینکه زمستان آمدنی است علمی برای ما بسیار چیزه. دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې د وروستیو جګړو له امله کابل ته راکډه شوي دي د ژمي پر رارسېدو د نورو مرستو غوښتنه کوي. که چېرته موږ ته د کار زمینه مساعده چې په هغې خو به 100% زیات خوشحاله شو، خو که چېرته مساعده نه کړي مجبور یو موږ بیا نورو مملکتو ته لاړ شو او هجرتونه وکړو بیا ځل دپاره. نو دا هغه کوی چې د دولت نه زموږ د خپل امارت نه ډېره زیاته غوښتنه مو دا ده چې بیا موږ د مهاجرینو سره هغه وکړي، کومکونه وکړي. تقاضای ما خو همی است از جامعه جهانی، از مؤسسه خیریه که برای مردم مظلوم افغانستان کمکای خود اضافه کنن و تا اینکه مردم از این کمک‌ها مفید. پر بېوزله او کډوالو کورنیو دغه مرستې د افغانستان د بیا ودانولو او انرژۍ سپما موسسې لخوا تنظیم او وویشل شوې. یا د موسسه وایي د مرستو رسولو دغه لړۍ به تر ولایتونو هم ورسوي. دین وروسته موږ اوس فلحال زمونږ د ایریا موسسې ټوله رهبري په دې کار کوي. په خیر سره په راتلونکي څو ورځو کې په خوست ولایت کې او په ننګرهار ولایت کې هم همدا شان غریبو خلکو او اړمنو خلکو سره کومک وکړو. په همدې حال کې د نړیوالو بشري مرستو د تنظیم ادارې مسؤلین وایي زیاتره نړیوالې موسسې لا هم افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي او ژر دی چې نورو موسسو ته به هم زمینه مساعده کړي چې کارونه پیل او مرستې ترسره کړي. داسې موسسې چې کوم خارجي موسسې وي هغه موسسې ډېرې داسې شوي دي چې په عموم کې دوی په دغه وخت کې د تحول په وخت کې څه تللي دي او دفترونو مرکزونه یې دلې شته. د دوی د مالو د دغه اجناسو دفترو ساتنه شوې ده او دوی ته بیرته ډاډ او اطمینان ورکول شوی دی څه راغلي دي او په کارو شروع کړی ده او څه لا اوس هغه دي چې وعدې کړي دي راځي نو بیا به هم خپل کومکو ته دوام ورکوي. کابل کې پر 80 کورنیو دغه مرستې داسې مهال ویشل کېږي چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې دا مهال 23 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له نیمایي زیات افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونو د خلکو لاسرسی کم شوی. د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي او روغتیا پالان وایي د روغتیايي خدمتونو د نشتون له امله د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. ځایي خلک وایي د اوبې روغتیايي مرکز کې امکانات پر نشت حساب او د کرنې اوبو رسونې ښاروالۍ ټولګټو پروژو او نورو برخو کې هم ورته کار نه دی شوی. د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې دغه ولسوالۍ کې روغتیايي خدمات پر نشت حساب دي چې له امله یې ډېر سخت ناروغان میندې او ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ وي. دوی وایي که څه هم چې اوبې کې روغتیايي مرکزونه او روغتیا پالان شته
خو د امکاناتو نشتون له امله نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي. دکتر داریم بله داریم، امکانات نداریم. اگر نیکی ولسوالی او به خورد بعضی ولایت‌ها هم ذره نفوس داره، تجمع مردمه، ولیکن امکانات درستی نداریم. د اوبې اوسیدونکي وایي د روغتیا ترڅنګ د کرنې اوبو رسونې ښاروالۍ ټولګټو پروژو او نورو برخو کې هم بې برخې پاته دي. دوی وایي د پوهنې په برخه کې هم ښوونکو له تېرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي چې دغه چارې ښوونیز بهیر ټکنی کړی دی. کار مکاتب هم که هست جریان داره، خیلی سست. معلمی که معاش نداشته باشه علاقه به درس نداره، شاگردی که معلم نداشته باشه او علاقه به مکتب نداره. کاری هست که دو طرفه. معلمی که معاش نگیره مجبوره برای یک کار دیگه، یک کار غریب دیگه پیدا کنه، حداقل نمره نون به دست خانوار پیدا کنه. وړاندې د عامه خدمتونو د نه رسولو له امله د امنیت نشتون و، اوس دا ننګونه نشته، نو خلک غوښتنه کوي چې اسلامي امارت د دوی د ستونزو حل په برخه کې اقدام وکړي. ځایي چارواکي هم د خلکو له ستونزو خبر دي خو د حل ژمنه یې کوي. خو اوس د نجونو دپاره چې بیا دي تر شپږم صنفه پورې فعاله دي او دوی خپل درسو ته ادامه لري، نو تر څو چې د دوم هدایت دپاره به ریاست به کوم هدایت وکړي، هغه به د 12 دپاره به هم دغسې یو طریقه جوړه کړي. لذا هر چقدر که راه تسهیلاتی فراهم شود و هر چقدر که امکانات شفاخانه‌ای که در اونجا وجود داره و تسهیلات برای شفاخانه فراهم شود، این باعثی میشه که مردم عزیز ما در رنج و مشکلات بیشتر قرار نگیرن. در این حوزه هم ان شاء الله تلاش‌های لازمه صورت میگیره. د اوبې ترڅنګ د هرات په ډیری لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي هم کمې دي چې د چارې روغتیایي خدمات اغېزمن کړي دي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. یو شمېر افغان سوداګر چې د وروستیو ناامنیو له کبله بهر وتلي وي، یو شمېر یې بیرته هېواد ته راستانه شوي دي. هېواد ته راستانه شوي سوداګر که څه هم ستونزې شته، خو هڅه کوي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. که څه هم وړاندې افغان سوداګرو په هیواد کې د پانګونې په برخه کې زړه نه ښه کوي، تازه یو شمېر افغان سوداګر د عربي متحده اماراتو څخه راغلل چې په هیواد کې پانګونه وکړي. دغه سوداګر زیاتوي نور افغان سوداګرو هڅولي دي چې هیواد ته راشي او پانګونه وکړي، خو وړاندې د امنیت په برخه کې اندېښنه درلوده. د دې په ځای باندې چې موږ نن نور ملکو ته ځو، انشاءالله چې په نږدې وختونو کې به تاسې ووینئ چې نورې دنیا خلک به راځي او دلته به سرمایه ګزاري کوي او د موږ او تاسې ملک په جوړولو کې موږ سره کومک کوي. چې مخکې ما دې ته وویل چې مخکې چا سرمایه ګزاري کړې دا غریبان ژاړي او چې څوک غله وو ډاکوان وو، مقصد چې څه لیبې وي پکې هغه غریبان نور نه به راخستی او شي کولی وي. چې څوک صحیح تجار وي، په ایماندارۍ په مسلمانۍ ګټلی وي، هغه ادا نشي کړای چې چا نه روشي کوي. ابو یو قانوني لیار ځان ته جوړوي، په قانوني لیار به یې ګټي. دغه سوداګر وایي لومړی به په بېلابېلو برخو کې سروې کوي او بیا وروسته پانګونه کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې د پیسو لیږ رالېږ ستونزه ورحل کړي. دا موږ ملي تجار یو، مخکې به چې موږ راتلو په دا به ډارېدو چې موږ نه به څوک پیسې واخلي، څوک به مو وتښتوي، څوک به مو کډنیپ کړي، څوک به سره وکړي، څوک به سره وکړي. الحمدلله اوس موږ په پراخه غاړه راغلی یم، په پراخه غاړه. ګوره الحمدلله زه خوست یم، تر خوسته پورې به زه په دا جمع کې ځم. زه الحمدلله ما سره ویره نشته ټولو نه. امارت اسلامی میخواهیم که با تجارا خیلی توجه کنه و تجارا مشکلات پولیس، مشکلات ترانسفرش، مشکلات پول گرفتن از بانک ها امیر سهولت پیدا کنه. این سهولت اگر با تجارا پیدا کرد انشاءالله شما شاهد حال باشین که همه تجارا انجام یایه. اسلامي امارت بیا د هغو سوداګرو هرکلی کوي چې له بهر څخه راغلي او د پانګونې په برخه کې د امنیت ډاډ ورکوي. اسلامي امارت د تجارانو او سرمایه‌دارانو دا ډول اقدام کول دا ستایي او هرکلی کوي. اسلامي امارت له خپل لوري څخه ټولو هغو سرمایه‌دارانو یا تجارانو ورونو ته چې په خپل هیواد کې سرمایه ګزاري کوي او د خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د افغان ولس د اقتصادي بهبود لپاره هڅې کوي، د دې قدرونه کوي او د امنیت په برخه کې بشپړ ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت به د دوی ټول هغه پروژې هغه کوم سرمایه ګزاري په هره برخه کې کوي هغوی ته امنیت به تامینوي. د سوداګرۍ خونه وایي د اسلامي امارت د راتګ وړاندې شاوخوا 1200 سوداګرو هیواد پرېښی دی او اوس هڅې کېږي چې پانګوال هیواد ته راشي او پانګونه وکړي.
له هیواده بهر بیا اروپایي ټولنې له کډوالو سره د بیلاروس حکومت پر چلند توند غبرګون ښودلی دی. د اروپایي حکومت مشرانو بیلاروس په دې تورن کړی دی چې له کډوالو سره یې ناسمې ژمنې کړې وې او هغوی ته یې زیان اړولی دی. اروپایي کمیسیون وایي د بیلاروس حکومت له کډوالو سره د بدماشۍ په بڼه مخ ته روان دی. دغه کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د کډوالۍ په تړاو به ستر لاریون ته زمینه برابره شي. اوس مهال زرګونه کډوال د بیلاروس او پولنډ پر پولو میشت دي او بې برخلیکه ژوند سره مخ دي. وړمه ورځ پولنډي ځواکونو هم له بیلاروس سره پر ګډه پوله له کډوالو سره بد چلند کړی و. د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ نکاح وکړه. دغې پاکستانۍ مدني فعالې د انګلستان په برمنګهم کې کوچني مراسم ترسره کړي او انځورونه یې پر خپله ټویټر پاڼه پورته کړي دي. له انځورونو سره یې د اثر په نوم د یوه کس یادونه کړې چې ملالۍ د خپل راتلونکي ژوند همسر بللی دی. په انځورونو کې د ملالۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ هم ښکاري. ملالۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نکاح مراسم یې په خپل کور کې په لندن کې په ډیر محدود ډول ترسره کړي دي. ملالۍ یوسفزۍ په 2012 کال کې په سوات کې د مدني فعالیت پر مهال د وسلوالو له لوري په ډزو ویشتل شوې وه. هغه په 2020 کال کې له اکسفورډ پوهنتون د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړي دي. کابو اویا فلسطینیان تازه له خپلو کورونو شړل شوي او د بې ځایه کېدو له ګواښ سره مخ دي. په دغه فلسطینیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. یاد کسان په بیت المقدس کې اوسیږي او وایي اسرائیل یې له کوره شړي او یهودانو ته ځای ورکوي. د دغو کورنیو سرپرستان وایي دوی په یوې 15 پوړیزې ودانۍ کې اوسیږي او اوس د اسرائیلو محکمې ته په انتظار دي. اسرائیلي چارواکي وایي دغو 80 تنو ته یې د روانې نومبر میاشتې په 4مه نیټه خبر ورکړی چې د اوسېدو ځای اسناد نه لري او باید دغه ودانۍ خالي کړي. اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې په دې لټه کې دی چې فلسطینیان په لویدیځه څرانګه بیت المقدس او یو شمېر نورو سیمو کې له خپلو کورونو وشړي او هلته یهودانو ته ځای ورکړي. او په پای کې هم د اماراتو او بهرنیو چارو وزیر سوریې ته تللی دی. د متحده عربي اماراتو بهرنیو چارو وزیر پلازمینې دمشق له ولسمشر بشار الاسد سره کتلي دي. له 2011 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اماراتي چارواکی سوریې ته ځي. تر دې سفر وړاندې امارات یو له هغو هیوادونو و چې په سوریې کې د اپوزیسیون کلک ملاتړ کاوه. تازه د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د لبنان او اردن په ګډون د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو هم اوس د اسد حکومت ته لیوالتیا ښودلې ده. د اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زیاد له اسد سره په لیدنه کې په سوریه کې د سولې او ثبات کلک ملاتړ کړی دی. همدې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. تر بیا هم په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله مو ورشه.